وقال الذين لا يرجون لقاءنا دګي بل زجر ور کوي وایا کسان چې عقیدن ساتي زمونږ د ملاقات لولا انزل علينا الملائکه ولنشي نازل دلې په باندې ملائک دې زمون خال راشي او نرى ربنا یا ولي منغنینو خپل رب لقد استكبروا في انفسهم یقینا دی لوی کړه دا په خپلسونو کې واتوتون کبیره او نافرمانی کړه نافرمانی لویا سرکشی کړه سرکشی لویا تخفیف الوسر کوي یوم يرون الملائکه پاور چې دی ویني ملائک لا بشرا یومئذ نبی خوشالي په ورځ باندې للمجرمین د پاره د مجرمانو ويقولون دیبوا حجرا محجورا من پنای غړو پنای مضبوطه دا وای د مشرکان چې پنای وړو پنای مضبوطه چې موږ لري عذاب ته پنای راغلیش وقدمنا الى ما عملوا من عمل ام من قص کړه دی الى ما عملوا استا چې دی وکړي من عمل د عملنا فجعلنا من غرزول الى با منصورا دړل وسول شي کوم چې نیک اعمال کړی هغه نه موږ دړل جوړ کړی دا اصحاب الجنه دا بشارت دی اصحاب الجنت جنتیان یومئذ پداورت باندې خیر غربی مستقرا فزید اوسیدلو کی واحسن مقیل او خستوی فزید آرام کی ويوم تشقق السماء بالغمام دکم تخفیف اخروی دی ويوم تشقق السماء فورجی وبجی اسمان بالغمام فور یسرا انا بسبب نزول الغمام ایا مراد د دین دی ملائک چې ملائک کوم دی او د ورېزو په شکل کې قطر راځي ونزل الملائکه تنزيلا نازل بغل شي ملائک په نازل ولو سره الملك يومئذ لا قل الرحمن باچی په دا ورځ باندې حق د رحمان ذات د پاره وکانه یومن للکافرین عسیرا او د دا ورځ په کافرانو باندې عسیرا سخته ويوم يعض الظالم وقارج چک بلګي ظالم سړی علا یدی په خلا سنمانی یقول دی وا یا لیتنی افسوس ما در اتخذت مع الرسول سبیلا چې ما نیولې د رسول سره سبیل الله رد تګ د نبی په لار روان شي وي یا ویلتا افسوس ما لرا لیتنی کاش ما لم اتخذ فلانا خلیلا ما نیولې پلانې په دوستانی سره ارمان د چې پلانی سړی سره تعلقات نه وي ډېر بخوي لقد اضلني عن الذكر يقينا زدال وليوم القران ذکر مراد قران بعد اذ جاني پس دینه چراغ له ماته وکانه الشیطان للانسان خذولا او دې شیطان د انسان لپاره شرمونکی شیطان خو انسان شرمای نیمګړی کار او تخی او به باقی سو شرمای واستخيب اخريب اللي وقال الرسول وايب رسول يا رب زما رب د پورز قیامت بر رسول جی د الله په مخ کې په خلکو باندې شکایت کوي وايب رسول يا رب زما رب ان قومي يقينا زما دي قوم اتخذوا هذا القران دیونی ولې دا قران مهجورا پر خودلې شوی قران پر خودلې نور امور ته نور کارونه ته نور کتابون ته نور علمونه ته هغه له ترجیح ورکړي وو قران ته هیڅ توجه نه کوله دا رسول الله شکایت پر ټول خلکو باندې کوي وکذالک جعلنا لكل نبی دغه تسلی نبی توسر گئی وکذالک جعلنا دغری منګرزول لكل نبی داریو نبی لپاره دوه دشمنان من المجرمین د مجرمان وکفا بربک هادیا ونصيرا کافر سار ولایت کوونکی او نصير مدد کوونکی وقال الذين كفروا دبل زجر دی وقال الذين كفروا اوایا کسان چې کفر کړي لولا نزل علی القران ولنشنا نازل په دبان قران جمله واحده فیو زلبانی دلګ لګول راضی کذالک دغه شانت نازلوم الله دې سلګ لګي نازلوم لنثبت بی فؤادک دې لپاره چې مضبوط کو بری سر استازړو دغه چې د موقیب مناسبت باندې آیاتونه راضی پیغمبر ته تسلی ملوي ورتلنا ترتیل من وضاحت کړ دی په پورا وضاحت سره ترتیل ویل کی وضاحت یا ترتیل جدا جدا کول ته مليږي ولا یاتونک بمثل او دیونه راوړی ته یو اعتراض مثل مرال ته اعتراض دی الا جئناک بلاق مگر موږ راوړی ته جواب حق نه مراد دی جواب واحسن تفسیر او خسته وضاحت
الذين يحشرون على وجوههم دي کوس تخفیف دي الذين كسان يحشرون على وجوههم چې دی بجمع کلیشي په خپل مخونو باندې لا جهنم تا اولئک دا کسان شر مکان ډیر ناکار مرتبه والدي واضل السبيل او ډیر اوریدونکو کې رسمه لارنه ولقد اتینا موسی الكتاب دلیل نقلی و ذکر کې د انبیاءونه د پاره تخفیف دنیا د عذاب نه ورغی ولقد اتینا موسی الكتاب یقین من ورکړ موسی علی السلام ته کتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا من ګرځول د سره روړ د هارون علی السلام وزیرن ملګری کار کوونکیو فقلنا اذهبا من ویلی لاړ شي دواړه ال القوم الذين قوم آکسان تا کذبوا بیاتنا چې دروژن کړي زمونږ آیاتونه فدمرناهم تدمیرا من هلاک لا اله تدمیرا په پورا هلاکت سره وقوم نوح ودنو علیہ الصلوۃ والسلام دغه مختصر ذکر کوي هم د تخفیف لپاره وقوم نوح من هلاک کړي قوم نوح علیہ السلام ودمرنا قوم نوح لما كذبوا الرسل ار کړي چې دروژن کړي پیغمبران یو پیغمبر دروژن کول دا ټول پیغمبرانو تکذیب دي ځکه رسول جمع راوړل اغرقنا من غرقلی ویل را وجعل لهم للناس آیه من غرزولی واغه د پاره د خلق آیه ونه خدای برته واتنا للظالمین عذابا الیما او من تیار کړی د پاره د ظالمانو عذاب درناک وعدن من هلاک کړي وادیان او سمودیان او اصحاب الرس او خواندان د کوی اصحاب الرس مراد یا هو صاحب یاسین مراد دی وی سورۃ یاسین کی وراشی صاحب یاسین دا یو نیک سړیو د جکل دعوت خلکو تور کو د پیغمبرانو دای ملګرستیا یو کلا خلکو د کوی ته ورځاو او د بری بیا خزلی ورارتلی نپای باندې الله عذاب را وسلو او بل قول وکي مفسرین دا ذکر کړي تفسیر قرطبی و غیره چې اصحاب ورس دا یو نبیو حنزله پنوم باندې وای دا هغه د قوم را لګیدل او کیتی ورزولیو او د بری بیا د ګندګینی ورارتلیو د کوینه به تیر چا پر ګرځیدل او ګړاګانی کولی په هغه الله عذاب را وسلو قران سره دومره ذکر کړي نور تفصیل نه بیان کړي واصحاب الرس یو خواندان د کوی وقرون نو پیړې بین ذالک کثیره او ما بیان دي کړي ری وکلن ضربنا له الامثال هر یو ته بیان کړي مثالونه دې بیانونه وکلن تبرنا تدبیرا او هر یو من هلا کړي پورا لا کسرا ولقد اتول القريه التي امطرت مطر السويم دغه اوس واقع ذکر کې د لوط علیہ الصلوۃ والسلام هغه مختصر ذکر کوي د تخفیف او د اړه لپاره ولقد اتول القريه التي يقينا دي وزرازي پاکلی باندې امطرت مطر السوي چې باران وکړي شي باران ناکارا بارانو د کاړو دی وجکل شام تدلم په لار کې د اردن په علاقو کې دا صدو ملاقه ده حال تبدی ته مخې دراتلم افلم یکون یرونا آیا دیونه دی چینی هغه لران بلکانو لا یرجون نشورا بلکې دی واقعیدن ساتي نشور د دوباره ژوند عقیده نشته ذکر دین څه عبرت نه دي و اذا راو کو کرش دی ویني تعالی رایتخذونک دیونه نسی تعالی را الا هو مگر پټو کو سلام هوای دیو احد الذي عاد هغه سړی دی باث الله رسول چر علی الله رسول دا په تور د استهزاء باندې ویل دا هغه سړی دی چې الله رسول را لګل دی او جز رسول ان کا دل یضلنا یقرن قریب واچ مونږه اړولې وی ان الیاتنا د خپل والیاونا لولا ان صبرنا له کچره مونږ نوې ټینګ شي پاغي باندې صبرم په نوې کړ ټینګ شي نه اړولې وخاو وسوف يعلمنا زرد چې دی و پوي شي حين يرون العذاب کما کی چې ویني دی عذاب لرا من اضل سبیلا چې څوک ډیر اوړیدون کې رسم لارنه ارایت من اتخذ اله هوا دبل زجر دی آیت تعالی دلی آیات سوچ نیولې دی خپل اله هوا خپل خواهش د دې یو مطلب دا دی هغه کس تعالی دلی دی چې خپل اله د خپل خواهش مطابق جوړ کړي دی چې څه شي خوښي بس داغي بندگی کوي لکه دا مشرکانو کې مخکره طریقه وا صحابه کرام چې کوم دی غي د خپل جاهلیت دور قصې کړه بیانولې با زمون بجری جاهلیت په دور کې څه شي خوښ دا بندگی هم کوله کانه به هم خوښ شو هغه مرواغه صداوم بندگی کوله سیدی هم لګولې وتا چې دا غینم خسته کانه ولید
دام گزار کا غم راواغستا دوی مطلب دې آیات دا دی آیت تعالی دلی کس چې نیولې د خپل الله خپل خواهش معنی د خواهش نه الہ جوړ کړی دی لکه څنګه چې د الہ دا هر خبره منو دلی شي بعض انسان د خپل خواهش هر خبره مني د خپل خواهش نه الہ جوړ کړی دی چې زړه زغواړي وسا کوي دا نګوري چې دا ګناه ده او کدا ثواب دی افان تکون علی وکیلانو ایتبشی دا په بچ کول باندې وکیلن ذمہوار ام تاسو ایت ګمان کیا نا اکثرهم یسمعون چې یقینا اکثر بری کیوري او یعقلون یا قلری انهم الا کلنعام دی مگر پشان تر چار بیانو دی بلو مضل السبیلا بلکې دی ډیر رکون کې سملار لرا الم تر الى ربک کیف مد الظل دا وزرایلی عقلی ذکر کې د الله په توحید الم تر اتنور الى ربک فضرب تا کیف مد الظل سرنګ یو غت کړه دې سورې مراد دین دې من طلوع الفجر الى طلوع الشمس د سبا درا خطن نوال تر د نور درا ختی پوری سبا صادق چې کله راوخی نور را ختی پوری دا اوګ سورې دی ولو شاء لجعله ساکنا او کچرته خو الله لجعله ساکنا خامخا ګرځولې به دل را ساکنا ولاړ په زیبانی بزیبانی بولاړې مان نور به نه راخی یورم د قشان ته به ژوند ډېر ګران وره ډېر مشکلی ده په دې باندې مونږ سي سم په مطلب نه پویدلو دا څنګه ولاړ به یو د الله یو نعمت موږ ته ذکر کړي د سویډن کې حالت یو ملګری زمونږ په واتس اپ باندې موږ سره به دی افغانې دی حالت سبق وي ناغه د ما تاسو کو هغه دلته شپږ میاشتې ورځې شپږ میاشتې شپې نه مال شپه څنګه یې به راته سي ویډیو راولې غره تصویر راولې غراته نو دا سار دا خړ چی دا خړه نور چر راختلې ني ول دغه شانت ټوله ورځ د سی ویل ټوله ورځ د سی مله هټل ګرانو ټیم نه دی ول ډېر مشکل ټیم دی چې د تیری ویل نور نه کار کې دغه شانت را خړخ کار کی ویل د الله د نمونی باز خلکو تر سیخی نو الله وتل شو چې دغه شانت ګرځولې په ټوله خلکو دی باز خلکو ته الله خود لیدا نور نه راخکار کی ویل چرته ویل دو مې اشتباه درې مې اشتباه دی پاو سات راخکار شي بیرته پناشي زر ویل ولو شاء لجعله ساکنا کجر خو خو د الله ګرځولې وې دل را ساکنن ولاړ په زیبانی ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا بیا من ګرځولې دین ور په دی باندې دلیلن دلیل او دا د انور دی الله راوخی جی انسانان جی کوي خپل فیدی اخلي انا ما تاسو کوم الله چې نور نه دا ټول ویټامین ډي په نور کې انسان بدن ته خلک کمزوري کیږي بل منګ هر ورځ چې کم دی هر ورځ منګ د ویټامین ډي ګولې خوري ویل شي نه خور دا بدن امر پیږي ویل دا الله عظیم نعمت ته چم باندې ګرځولې ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا بیا من ګرځولې د نور په دی باندې دلیل ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا بیا من راخکل رضان ترا بیا من راکا ګدا سورې ځان تا قبضا یسیرا پراخ کودل لګو لګو سره نور جراقی دا سور رو ختمی بس نور راوخی جی بس مکا ټول رڼا شي وهو الذي جعل لكم الليل لباسا دا بل دلیل دا ټول نعمتونه دی الله ذکر کوي وهو الذي يود الله ذات جعل لكم الليل چې ګرځول تاسو د پاره شپه لباس انجاما د شپه کپڑے پشان تلکا کپڑا کې خلق په آرام باندې کر پشپګم خلق په آرامي کپڑا کې خلق پټي پشپګم خلق پټي بکورونه کې والنوم سباتنا او خوب د پاره د آرام انسان ته په آرام معلوم شي سبت اصل کې قطع ته ویل کې دنیا د کارونه خلق منقطع شي بد بیا ځان خپل آرام کوي وجعل النار نشور او ګرځولې د ورځ نشورن د پاره د خورېدلو ابا چې خلک راولي د الله د نظام بدلی شپه الله د آرام د پاره ګرځولې دی بټول شپه یې او ورځ چې د نو هغه د پاره خورېدلو نه دی به د ورځ یو دی دا نقصانات دی بده کې د شپې خوب چره هغه یو غنټه خوبې د ورځ لس غنټې هغه ته نشي رسیدلې ابه پرې رمضان کې غلا بل څه چل خلکو شروع کړي ټول شپه به یخي او چې کله سار منځو کې به پرې وځینې دا سروجه ده د روزه دی ته وای روزه د خوب د پاره د چې ته په خوب باندې روزه تیرې روزه خو دې د پاره چې ته څکار پکې وکي څه عبادتونه پکې وکا ذکر اسکار تلاوتونه پکې وکا دې د پاره دا دې روزه خوب ته وای ټول ورځ دی خاص کر سعودي عرب کې خلکو دا مالنډ شروع کړي دا ټول شپه به یې ورځ به ټول دی نو دا دې د روزه څه فائدہ ده
روجه خواله فایده کوي چې کار پکې سړی وکي. وهو الذي ارسل الرياح ټیک د عبادت کرش په کې وی خیر به خبره خبره او شپې خو عبادت نه کوي یا چرته دی بازارونو کې بګرځي یا چرته گیمونه کوي چرته په فیسبوک باندې وټول شپه مبتلای. وهو الذي يد الله ذات ارسل الرياح چر لګلی هواګانې بشرن زیر ورکونکي بین دې رحمتي مخ کې در الله د رحمت دانا چا باران دی. وانزلنا من السماء ماء طهورا من نازل کوي د اسمان طرف ته د اسمان طرف نو غپا کوونکی لنحيا به بلدة ميتا دې لپاره چې موږ تازه کو بری سرز مکه وچا ونسقيو موږ وسکو دې لرا مما خلقنا غچات چې موږ پیدا کړی دي انعامن چار بیان و اناسی کثیر انسانان ډیر انسانان ذکر لږ باندې انسانان اید باران وبنه استعمال سمندر وبزان صفا کوي. ولقد صرفنا بينهم ايقنا من غرزوي دا وبو په ما بین ندیو کې الله دا وب غرزوي د خلکو مینس کې غرونو کې الله سٹاک کړي په دې سمکه کې سٹاک کړي دي دا چې څومره باران نډې روشي څومره واو نډې روشي په دې غرونو کې دا وب الله سٹاک کې په دې سمکه کې بیا د چینی او دارنګي د کویان آی کیو بډېره ملایي او چې کله باران نه کم وشي چې بس به ورو کمی. ولقد صرفنا بينهم یقینا من چلولی دا وبو ما بین دیو کې لذکروا دې لپاره چې دیو نصیحت والی. فابا اکثر الناس پس نک اکثر خلق الا کفر مگر ناشکری. ولو شئنا لبعثنا فی کل قريه نذیرا اوس نبی ته تسلی ورکړي. ولو شئنا کچر زمن خو خویل بعثنا فی کل قريه نقام خام بلګلې پاریو کلی کې نذیرن ير ورکوونکې. ولا تطع الكافرين تخبر امام الكافرانو وجاهدهم به جهادا كبيرا جهاد کو دای سره بری قران باندې جهادا کبیره جهاد وی او جهاد په قران باندې د دې دعوت کوا. نور دلایل عقلی ذکر کی. وهو الذي يضل ذات مرج البحرين چې یو زیر روان کړي دو دریابونه یو خوږ دریاب دی یو تاریخ دریاب دی. یو د زمکی خپلو بدی او یو د اسمانو بدی د خړونو د سیندونو د چینو دا د سمندر ته غورځيږي. بیا هذا عذب دا یو د خوږ فرات تندماتون کې وهذا ملح دا بل مالګین وجاج تاریخ دی. وجعل بينهما برزخا او پیدا کړی ما به دي کې برزخن یو پردا وحجرا محجورا مانع مضبوط یو مضبوط معنی دی یو بل باندې تجاوز شي کوله او سوتا سولیدلی ویډیو غانې داغه ملایي. سمندر کې یو طرف ته خوږی بدی بل طرف ترخی بدی او دوړ یو زیدا او شندروان بالکل تجاوز نه کې نه ملاوي. د لازم قدرت ته وجعل بينهما برزخا غرزول ما بيندي کې یو پردا وحجرا محجورا معنی مضبوطوم. بل دلیل ذکر کړي. وهو الذي يضل ذات خلق من الماء بشرا چې پیدا کړی دی د وبونه د وبور نطفه نه بشرن انسان. وجعلون غرزول لرا نسبا نسب والا وسرن سرغنی والا دو قسم رشتي ولا قائم کړی دي یو د نسب رشتہ او بل سرغنی رشتہ. وکان ربک قدیر او دې رب ستا قدرت لرونکې. او زجر بیا اور کې په شرک باندې ويعبدون من دون الله او دې بندګي کې ما سوا د الله نه ما لا ينفعهم دا چې فائدہ نشي رسولې دي ته ولا يضرهم نو ضرر رسولې شي. وکان الکافر علی ربی ظهیر او دې کافر خپل رب ته شاکونکې علی ما دې اله باندې دې کافر علی ربی من الی ربی خپل رب ته ظهیر شاکونکې. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا دې کوم نبی ته تسلی ورکړي او اثبات د رسالت د نبی دی. وما ارسلناک من نرا لګلې ته الا مبشرا مگر زیر ورکونکې ونذیرا نو ير ورکونکې. قلوا نبی ما سلکم علی من اجر زنوالم استاسو نه بدی بیان باندې سمزدوری الا من شاء لكن سوچو ول ان يتخذ الى ربي سبيلا چونی سی خپل رب تعالی را دتګ صرف د قوالم چې خپل رب طرف روان شي نور پیسې مې سیدنه غواړم. وتوکل علی الحي الذي لا يموت او توکل کو پاغه ژوندۍ ذات باندې لا يموت چې نمرې. وسبح بحمدی او پاکی بیانوا سره د ستاینې داغنا. وکفا به بذنوب عباده خبيرا او کافر د الله
او ګناہونو د خپل بندگانو باندې خبيرن خبردار بس الله کافر چې ارسنه خبر دی الذي الله ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی اسمانونو زمکه او ما بینهما سو چې ما بین دوالو کې فی ستة ایام په مقدار شپږ ورځو کې ثم استوى على العرش بیا برابر شه دی پارش باندې الرحمن او دغه رحمان ذات دی فاسأل بین و تپوس کو داغنا خبیرن چې خبردار ذات سوال کو داغنا چې خبردار ذات یو معنی دی کې دا فاسأل به سوال کو دی الله نه خبیرن چې خبردار ذات دی د معنی کې دا الرحمن او دغه رحمان ذات دی فاسأل بین و تپوس کو دا مبارکی خبیرن د خبردار کسنا چې چاته د الله اسماء او صفات معلوم دي هغه نو تپوس کو چې د الله تعارف دته وږي وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ دی کی بل زجر دی او کنا چې ویل چې دی تا چې سیدو کې رحمان ذات قالو دی وای ومر رحمان سوق دی رحمان د رحمان لا بګي سوق دی دیو د رحمان انکار کوي دی رحمان مسلمۃ الکذاب ته رحمان ور یمامه دل رحمان چې زو دی اتس انس من سیدو کولی ماتا مرنا چا د جتم ته حکم کې وزادهم نفورا سیتی کی دی ترا خبرا نفورا نفرت تبارک الذی دا دریم کر ذکر دل تبرکات روحانی مراد دی تبارک الذی برکتی دی آزاد جعل فی السماء بروجن چی پیدا کری پا آسمان کی بروجن غڑ ستوری بروج یو مانا دا غڑ ستوری دو مانا دا بروجن زینا دا غڑ ستورو وجعل فيها سراجا پیدا کړی پر اسمان کې سراجن دیوا او قمر منیرا سو مرنا کونگی سراجن مراد دی نور به پیدا کړی بل دلیل ذکر کړي وهو الذي يد الله ذات جعل الليل والنهار چې ګرځولې د شپه او ورځ خلفت نائب دیوبل لمن اراد دا چار پار چې اراده لري اي ذکر چې نسیت والی او اراده شکر آیا اراده لري د شکر کولو دی په تشریح په حدیث کې راغلی دا کله چې ورځې د چانه عبادت پاتې شي نه عبادت دی بیا پشپ کې وکی کله شپې د نه پاتې شي نه ورځې وکا فرایض نه کول نوافل فرایض خپل ټیمی لکه حدیث مسلم کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم نه چې کله د شپې تهجد پاتې شو صلی من النهار 12 رکعات به د ورځې 12 رکعات منځ کول دا شان تلاوت د ورځې د نه پاتې شو د شپې کوا د شپې تلاوت کې د نه پاتې شو د ورځې وکا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض وصفات ذکر کوي د مؤمنانو بندگان د رحمان ذات کسان يمشون على الارض چې دی ګرځي پس مکه باندې هونن پر نرمۍ سره معنی بغیر د تکبر نه وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ کله چې خبرې کوي سره جاهلان قالوا سلاما وای دی وروغه خبره جاهلان چې سره کلم باس کوي دی وروغه خبره کوي نرم خبره کوي جګړې مغړې چا سن غاړي والذین داکستان یبیتون لربهم چې دی شپه تیری لربهم د پاره د خپل رب سجدن په سجده باندې او قیاما او په قیام باندې مؤمنان خلک چې شپه تیری نه تهجد کوي ولاړ یا په سجده باندې پراته والذین داکستان یقولون شدی وای ربنا اصرف عنا اے رب واړو زمنګ عذاب جهنم عذاب د جهنم ان عذاب کان غراما یقینا عذاب د دې چې کان غراما دا تاوان دی دا خالص تاوان دی ان ساعت مستقرن یقینا دا جهنم چې ساعت مستقر ډیر بځه د اوسېدلو دی او مقامن او د دیر کېدلو دی مستقر او مقام کی فرق دای مستقر لک ساعت د پاره اوسېدو ته ویل شي او مقام انا همیشه د پاره اوسېدو ته ویل شي لک ساعت د پاره د ټینګې دو زم ډیر ناکاره دي کلک ټیم د پاره څوک ورزي نو ام ګور ډیر ناکاره زی دي او ګر ډیر وخت پکې څوګي ساری ګنم ډیر ناکاره دي والذین دا کسان اذا انفقوا کله دی خرج کوي لم یسرفون دی زیاده نه کوي ولم یقتروا نه بخل کوي بخلام نه کوي اسراف هم نه کوي وکانه بین ذلک قواما او دې په ما بین دې دواړو کې قوامن برابر گزاره کوونکې برابر خرچ کوونکې والذین دا کسان لا یدون ما الله الا اخر چې دیونه را بلید الله سره بل الله ولا یقتلون النفس التي او دیونه وجنی هغه نفس حرم الله چې حرام کړ الله تعالی الا بلا قمر پاک سره ولا یسنون زنام نه کوي
ومن يفعل ذلك او چا چې وکړه دا کارونه یلقا ثاما مخامخ بشیر سزا د ګناه سره یلقا ثاما جزاء اسمه د میراو شي د سزا د ګناه خپل سره یضاعف له العذاب دچن بکلی شي د پار عذاب یوم القیامت پرز قیامت باندې ويخلد فيه مهانا او همیشه وای دی پای کې مهانا سپکلی شي ذلیل او رسوا وي ترغیب توبه تور کوي سره د بشارت الا من تا مگر اچا چې توبه وی سلام او امن ایمان راول وعمل عملا صالحا عمل او عمل نیک فاولئک هم دا کسان یبدل الله السیئات بدل بکی اللہ تعالی گناہوں دا غی حسنات پنی کو سرا انیک بدای بولا اللہ پنی کو بانو جکم نے اس بدل کی او یدا مطلب دے یبدل اللہ السیئاتهم بدل بکی اللہ سیئاتهم بد نمون دا غی بد صفتون دا غی حسنات پخیست نمون سرا چی مخ کی بدتا مشرک او ظالم او فاسق او زناکار او ڈاکوی لے دا وس بوتا نیکو کار تحجد گزار وغیرہ ویلے کی وکان اللہ غفور الرحیم او دلہ بخنک ان کے میاربان ومن تاب وعمل صالحا او چاچے توبہ اصلاح عمل کنیک فإنه يتوب إلى الله متابا یقینا دے ورگرزی اللہ تا متابا پورگرزی دلو سرام والذین لا يشهدون الزور دیکھ نور صفات ذکر کی والذین دعا کسانی لا يشهدون الزور شدیو نحازی گر دروغ مجلسونو تا او دا دروغ کارون تا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا او کلا چې دیو تیریږي باللغو په بے پیدي کارون باندې مرو کرامات تیریږي کرامن ځان ساتون کی کرامن مانت ځان ساتون کی د غیرت د عزت بالات کی تیریږي ساری کی وطن والذین دعا کسان اذا ذکروا بآیات ربهم کله چې دیو ته بیان دلې شي آیاتونو د خپل رب لم یخروا علی دیونو پریوزی پای باندې سمن کان او عمیان نوړاند ان قران چې کله بیانېږي دیو ته خیخ ناسی ځانې کون کړم نه ځانې ړون کړم نه والذین دعا کسان یقولون چې دی وای ربنا زمنګ رب هب لنا من ازواجنا وبخا منتا زمنګ د بیبیان او ذریاتنا زمنګ د اولادنا قرۃ عین یخوال د سرګو سره هغه خپل اولاد او خپل بیبیان په طاعت باندې لیدلې د الله په تابعداري کې دی مصروفي مؤمن سړی سترګې باندې باندې یخیږي وجعلنا للمتقین اماما موږ وګرځو د پاره د متقیانو اماما مشران یعنی زمونږ اولاد نیکان کا متقیان کا چې موږ داغي مشران یو موږ د متقیانو مشران یو اوس له بشارت ورکی اولای کدا کسان یو زود الغرفتا دی ته بدل کی اور کېدل شي بنگلې بما صبرو په دی وجاجي صبر کړه دی ويلقون فيها او پیش کېدل و شدیتا فیا په جهنم کی تحیت انډالای والسلام علیه السلام خالدین فیا مشوی په جنت کی حسنت مستقر اړي خصزه د اوسیدل له او مقام نو دی رکیدل دی قل ما یعبو بكم ربی لولا دعاءکم او نبی ما یعبو بكم ربی سپروا کې استاسو په عذاب باندې ربی رب زما لولا دعاءکم کچرتنوی دعا ستاسو غیر الله نه ما یعبو بكم من بعذابکم سپروا کې استاسو په عذاب باندې ربی رب زما لولا دعاءکم کچرتنوی دعا ستاسو د دې یو مطلب اهل المدابه نکړي ډیر مطلبونه دي خاصان مطلبونه دوه بیانو یو مان دا قرآن نبی ما یعبو بكم ربی سکه استاسو په عذاب باندې ربی رب زما استاسو په عذاب باندې زما رب سکه ما یصنع بعذابکم ربی لولا دعاکم کچرتنوی دعا ستاسو د غیر الله نه کتا سو غیر الله ته چغی نه وای نو الله عزت ستا په عذاب سکم ستا د عذاب ماته څه فایده ده او ته غیر الله ته چغی وی جو زپدی خفکیګم دې مطلب دا دی قلوا نبی ما یعبو بكم ربی سپروا کوي تاسو په عذاب باندې ربی رب زما لولا دعاکم کچرتنوی دعا ستاسو د الله نه په سختۍ کې دې سختۍ کې تاسو الله ته چغی وای کدانه نو الله تاسو په عذاب څخه پروا نه ساتي په دې ساده به د عذاب در کړی فقط کذبتم فسقن تاسو دروجن کا اقلرا فسوف يكون لزاما نظر دی چې شی بد عذاب ختن کې بتا سبسه دې ته سورۃ الجامعہ میں لیکل شي د پیغمبرانو اخبار راجم کړی مخکې سورۃ سره ربطا ده
مخکې د نبی صلی الله علیه وسلم رښتینواله هغه ذکر کو دلته باغه ته تسلی ورکړي مقصد بدی صورت کې نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکولې په یو څو طریقو سره اول دارې هلاکت د منکرینو او نجات د مؤمنانو دیم په بیان د صدق د رسول سره په اخر د صورت کې او دریم په دفع شبهات سره بسم الله الرحمن الرحیم طاسین میم تلک آیات الكتاب المبین دایتون کتاب دی المبین چې ښکارا کوونکی دی قوبات اللرا یا المبین معنا چې ښکارا دی په خپل باندې لعلک باقی النفسک شاید چې توجن کې خپل نفس لرا لا یکونو مؤمنین د دې وجنا چې دیونه کېږي مؤمنان په دې به ځان مو وجنا ان شاک چرت منغو غواړو د دې ایمان ان شا ایمانهم کمنغو غواړو د دې ایمان ننزل علی من السماء من بنازل کې بدی باندې من السماء د اسمان نه طرفنا آیتن و معجزه فظلت عناقهم نو بغرزی دی څټونه لا خاضین ایتاج ذکونگی مانا کذب دی باندې زور کوم د سی معجزه بنازل کوم دی به مجبور شي ټول به ومني به خو امتحان نشه کړه زور به زنه کوم اختیار مول ور کړی دی خپل خو خاطر کې ایمان راوړل څو کفر کوي او ما یاتی من ذکر من الرحمن دغه وس زجر ور کوي په اعراض باندې بالکل جنت د پاره نام ذکر کړل دی کنه نه جنت لږ سات د پاره سو ګرول شي هم ډېر مزيدي بږي کنه لږ سات د پاره جنت کې اوسېدل هم ډېر د ترغیب د پاره ویلي چې لږ سات د پاره سو ور شي نو هم ډېر مزيدي بږي او چې همیشه بږي اوسېږي خو ډېر مزيدي دا مطلب نه لري چې لږ سات ورځي برته وته راوځي دا ترغیب د پاره ویلي دی چې لږ سات لورلی نو ام غوري سړې بغړې خوشاله وما یاتی من ذکر من الرحمن ناراضی دی تا ذکر در رحمان زار ضربنا محدثین چنوي پرات للو کی الا كانوا عن موردین مردی داینه مخړون کړي فقد كذبوا بس یقینن دی دروژن کرا ذکر دا قران فسیاتی نظر د شراب شی تام باو ما كانوا بیستازیون خبرونه دا سجدی پای بس ټوکی کولې اولم يروا الى الارض دا اوس دلایل عقلی ذکر کوي اولم يروا يدي ونغوري الارض اسمکه تا کمام بت نافیا چې څومره مر زرون کړي بدی کې من کل زوجین کریم در قسم بوټي پیدا مننا کریم فیدمن او تازه ان فی ذلک یقینا پدی کارن کې لایتن خامخا نخذ عبرت و ما کان اکثر مؤمنین انو اکثر بری خلقو کې مؤمنان ان وان ربک لهو العزیز الرحیم او یقین رب ستا خامخا دې زور ور ذات او رحم کوونکې دا جمله دی آیات دی سورۃ کې به تقریبا اتکر ذکر کړي وان ربک لهو العزیز الرحیم مطلب بټولو کې باغ یو وی العزیز معنا زور ور دی په دشمنانو الرحیم رحم کوونکې مؤمنانو باندې دې لپاره وس واقع ذکر کړي دا صفاتونه د الله کاري چې الله زور ور دی په دشمنانو او رام کون کې مؤمنانو باندې پیغمبرانو بچ ساتلی دي دشمنان ولا هلاک کړي او تفسیری واقع ذکر کړي د موسی علی السلام چې پای کې تسلی ورکولی نبی ته وَإِنَّا دَا رَبُّكَ موسی او کله چې आवाज کړو رب ستا موسی علی السلام ته انیت القوم الظالمین چې ورشه قوم ظالمان ته قوم فرعون چې قوم د فرعون دی لا یتقون دی ول تقوا نه کوي قال ويل موسی علیہ السلام رب زما انی اخاف یقرن سریک من یکذبون چې ما بدرو جن کی ويضيق صدري او تنگی کی زما سینا ولا ينطلق لساني او نه چلیږي زما جبا سینه می راتنگ شی به جبا نه چلیږي ډیر غصې د وجنا فارسل هارون وحی ولګارون علیہ السلام ته اواز زما سره ملګریګا ولهم علی ذنب ندی په ما باندې یو جرم دی سړی می ته وجلې دی فاخا پزیریګه ما یقتلون چې ما مړکی قال ول الله کلا چرین شي کېدلې فذهبا بیااتنا لال شي ما په معجزو سره ان معکم مستمعون یقین مستاذ سره اوریدونکو فاتیا فرعون ورشد وړ فرعون تفقول او توي ان رسول رب العالمین یقینا ان رسول رب العالمین یقینا من رسولان در رب العالمین دلته رسول مفرد ذکر کړي وجه دار چې د دواړو مقصد یو دی
ان رسول رب العالمین شیقنا منگا رسولان در رب د ټول عالمین انرسل معنا بنی اسرائیل شرا پرید زمن سره بنی اسرائیل دو خبرې وته ویلي یو د الله وحدانیت یو د بیان کو رسول رب العالمین دویم داری بنی اسرائیل را پریدا ایره د غلامان جوړ کړی دي قال ویل فرعون لم نربک فینا ولیدا آیا موږ ستا پالنه نه وکړي فینا په من کې ولیدن چې ماشومې ولبث فینا من عمرک سنین او تا تیر کړي په من کې من عمرک د خپل عمر نه سینې یو څو کاله دای بسباتنه وکړه تربیت د لمن کړي زمون کور کې د خوړلې دا اوس کړي دا اوس موږ د دعوتونه راکې او بلی وتا یو پیغور ورکجی ور کار دې مغلط کړي او فعلت فعلتک التی فعلتا او کړه تا کار خپل هغه چې تا کړه دې چې قیمتي وجلی زمنګ د قوم لري سړی وجلې زمنګ د خړلې او بیرته زمنګ سړی وجلې وانت من الکافرین او ته دنا شکرنا ای غټنا شکر ته موسی علیہ السلام تر دواړو خبرو جواب کوي دی روس خبرې لاول جواب کوي او دا غاوري خبرې دیم کرت به جواب کوي رسول قال ویل موسی علیہ السلام فالتو ما کړو دی کار لرا منه قبطی می وجلې اذن په ټیم کې وانا من الضالین او زو مدنا خبرنا مانه ما ته سپتاو چې دا په یوسف باندې مري ما خو بیا سره سګ گزار کړو او چې په یوسف سمړ کېدل ما ته خو دې علم نو وانا من الضالین زو مدنا خبرنا ففررت منکم نزو تخدیرم ساسنا لما خفتکم ار کل جستا سنوی ریدم ما طلب مدینتا فوهب لی ربی حکما نبخل یوما ترب زما حکما پیغمبری یا حکما مانا علم او پویا وجعلنی من المرسلین زیوگر زولم د پیغمبران نامات پویم راگ لزی پیغمبر مکلم داولی خبر او جواب وتوس کئی چې موږ ستا پالنه کړې وا زموږ دی خړلې اوس کړې دا دغه جواب کوي وتل ک نعمتون دا څه احسان دې تمنو علیا چې تیز باتی په ما باندې انابت بنی اسرائیل سره دین چې تا غلامان جوړ کړی د بنی اسرائیلو نه ندی یو مطلب داره دا څه احسان دې چې ته ما باندې اثباتی او خپل جرم دی ور کړی دی ته آزاد خلک چې بنی اسرائیلای د غلامان جوړ کړی دي او ما اثبات نه کې خپل جرم د نه یړ دی دوی مطلب یې داره دا څه احسان چې ما اثباتی دا خو د بنی اسرائیل غلامان جوړ کړي او ناغي به خدمتونه کول ناغي به خوراکونه راوړم مام خړلې او تام خړلې دا خو ما خپل قوم مال خړلې نه سستا خو نو دا خو د بنی اسرائیل خدمتونه است قال فرعون ویل فرعون وما رب العالمین سوق دی رب د ټول عالم دا رب العالمین سوق دی اصل کی در رب په جانته خو د عالمین نه په جانته زګو ته موسی علیہ السلام د العالمین وضاحت کړي نو رب په جانته جرب تربیت کون کی تویل کی او مفسرین ذکر کړي چې فرعون عالم نه پیژانته پښتو متل له وېدار پیچینده هو د خیال دا چې کنه د عالم ټول مصر دی بار دنیا نشته دی د ویلیو کنه ولګور د مصر چې په دې کې دا نهرونه زما د حکم دلاندې چریږي ویل علی سلیم ملک مصر وادي الانهار تجري من تحتي موسی علیہ السلام وتعالى عالم وذات کې چې عالم یو عظیمی سر نه دی وره لا شبار تر اوزا قال ویل موسی علیہ السلام رب السماوات والارض رب د اسمانونو د زمکې دی او ما بینهما او د سچ ما بین دواړو کې دي کنتم موقنین کچرته تاسو یقین کوونکې وای قال ویل فرعون لمن حوله چاته چا پیردنو الا تستمیون تاسو غوږ نګ دی را سړی سوی دغه تلبیس وجکا خیال هم نه دی را سړی سوی موسی علیہ السلام و دلائل مسلسل ذکر کوي خبره توقع کړه قال ربکم ورب ابائکم الاولین ویل موسی علیہ السلام چې رب تاسو دی او رب د مشرانو تاسو ولنو دی قال ویل فرعون ان رسولکم الذی یقینا رسول تاسو هغه کس ارسل الیکم چراله کله شوی تاسو ته لمجنون خامخاله ونه دا لیونه دی موسی علیہ السلام دا خبره ته استوجو نه کوي حق دلائل ذکر کوي قال ویل موسی علیہ السلام رب المشرق والمغرب رب د مشرق او د مغرب دی وما بینهما وذات چې ما بین دواړو کې دي ان کنتم تعقلون کچره تاسو عقل لرئ دی اوس دباو کوي قال ویل فرعون لئن اتخذت الها غیری کچره تاونی بل لا ما سوا زمانہ لا جعلنک من المسجونین خامخاسب او ګرځوم تعالی را د قیدیانو نه زبر جیل توارتو قال ویل موسی علیہ السلام ولو جئتک بشیء مبین
اگر کما راوړی تا ته شیخ کارا باندې وخکار دلیل می راوړی ام بتر خپل ظلم کې قال ویلا فاتبی بسرا پیش کړي لرا سو معجزه دی راوړی پیچی ک ان كنت من الصادقین کچری تجری شیرنا فالقا صاوی غرزو لقبل امسا فاذا يثوبان مبين ناڅه بغي واجدا کارو غټ خامار ته جوړ شو ونزع يدو راوي استغفر الله فاذا يبيضاء للناظرين ناڅه بغ تسپینو د پاره د کتون کو قال الملئ حوله بل الزام په غلقاو او الفرعون للملئ حوله غټانو ته چې چاپیر دنو ان هذا لسائر عليم یقینا دا خامخا جادوګر دی پویا یرید غال یخرجکم چوباسی تاسو من اردکم د خپل زمکینا بسیری په خپل جادو سره دم دی وطن نو باسی ملک ناخلی فماذا تامرون سمشور کوي تاسو قال ویلغی درباریانو تیول ارجه مهلت ورګه د تواخا او ورد دتا و بعد فی المدائن حاشرین اولیگا په خارونو کې حاشرین راجم کون کی فوجیان یا تو کچراولی تا تا بكل سحار علیم هر یو ډیر غټ جادوګر عالمین پویا فجمع سحرتون راجم غلی جادوګران لمیقات یوم معلوم وخت مقرر د ورځې معلومه تا مکه سوره طه کی ترشیو دا یوم الزینه ورځ تاش پوچي او ورځ چې تاج پوشی پکې کېدل د فرعون وقیل للناس ویل شغل کو تعالی انتم مجتمعون آیا تاسو جمع کیدون کی معنی جمع شه د استفهام تقریری ویلې شي را جمع شي تاسو لعلنا نتبع السحرة شاید چې موږ تابعداري وکړو د جادوګرانو ان كانوا الغالبین کچرت دیو شو غالبا فلما جاء السحرة نار کله چرال جادوګرانو قالوا لفرعون ویل دی فرعون ته ان لنا لاجرا ای یقینا زموږ د پاره مزدوری وی ان كنا نحن الغالبین کچرت موږ شو غالبا څه پیسې براکه کرا سی بیګار را باندې کې مقصد بکیداو که بیګار را باندې کوي چې چل ولوکو او که بیګار را باندې کوي پیسې راکړي چې خلک مقابله ولوکو فرعون هم پوه شو چې اوس مو وتی ویل چې نه پیسې نه شابه کار وکي بیل لکار نه کوي هم ول لالچ ور کوي قال ویل فرعون نعم او انکم اذا لمن المقربین او یقینا تاسو په دا ټیم کې خامخا د نږدې کړی شو نه وي تاسو به خصوصي خلک وي دربار کې بناستي وي قال له موسی ولید موسی علیہ السلام القوا غرزوی تاسو ما انتم ملقنا چې تاسو غرزون کی وي چې صدر سه غړو غرزوي فالقوا حبالهم دیو ورزول خپل رسیګانی وایسیم خپل همساګانی وقالوا دیل بعزت فرعون قسم دی په عزت د فرعون باندې الا انا لنحن الغالبون یقینا من خامخا غالب کیدونکیو فالقى موسی عصاهم اور دول موسی علیہ السلام فلام صاف فیدا یتلقف ما یافکون نا صبغی تیر ولا دروغ چې دی جوړول ټول دروغ کنه دا رسیګان هم ساګان وی او د جادو پوج باندې ماران ښکار کېدل اول قیاس سحرۃ ساجدین نو ور زول شي جادوګران سیده کوونکی قالوا یذ آمنا برب العالمین من ایمان راولې پر رب د ټول عالم باندې رب موسی و هارون چې رب موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دې قال والفرعون آمنتم له تاسیمان راول پدبانی قبل ان اذن لكم مخکرتین چې ما اجازت کړو تاسو ته انه لکبیرکم الذی یقینا تاسو مشر دی آکس علمکم السحر چې خود له تاسو جادو بیرته په الزام ملګاو چې دا استاد دی فلسوف تعلمون نظر دې چې تاسو وبوي شي لو قطعنا ایدیکم خامخازب کټکم ساس لا سنوار جلکم ساسخ په من خلافنا دل بدل ولو صلبنکم اجمعین خامخازب سلیکم تاسو ټول دا دبایو ورځو قالو لغی لا ضیر ایس پروانشتا لا ضیر معنا ایس پروانشتا ان الى ربنا منقلبون یقینا من قدرت واپس کیدونکیو نور براسته کې خوج نیمم وصلات واپس شم خاصم الله ته واپس کیدونکیو ان نطمع یقین من تملر ان یغفر لنا چې بخنو کې من ربنا رب زمغه خطايانا گناهونه زمغه ان كنا وللمؤمنین د دې وجنا چې من شو والمؤمنان اول ایمان دی وراوړ او حینا الی موسی من وی وکړه موسی علیہ السلام ته انصر بعبادی
چې د شپې بوزا زما بندگان انکم متبعون یقینا پتا سبب سی بدر تک کېدلې شي هجرت وکړه جینا فارسل فرعون نو ولګل فرعون فی المدائن په خارون کې حاشرین راجمه کوونکی فوجان چې ډور خلک راجمه کوي فوجان ټول راجمه کوي په لخر چې د اراولی موسی علی السلام سره مقابله کوم او به ویل غی ته ان هؤلاء یقینا دا کسان چې دی موسی علی السلام او د ملک عملګری لشرذمتن خامخای وړله ګوټه دا شرذمتن سپکړلې تلی شډله ګوټه دا قلیلون لګدی وانهم لنا لغائدون یقینا دیو من لرخامخه غصه کوونګری دی من قارین ورسنه کوي وإنا لجميع حاضرون او یقینا من خامخه ټول حاضرون خيارانیو یو معنا دا وإنا لجميع حاضرون او یقینا من خامخه ټول حاضرون خيارانیو دو معنا دا وإنا لجميع یقینا من خامخه ټول حاضرون اصله والیو من اصله هم شتري فاخرجنا من ویسل دی لرا من جنات باغوننا وعیوننا وچینونا لغړ غړ باغات او فرعون کنه چینی وی محلاتو وکنوز او خزانون او مقام کریم او عزت مننا کذالک دغرنګ کارو سوکو کذالک عذبنا یا کذالک غرقناهم دغرنګ منګه غتل دی یا کذالک اخرجناهم دغرنګ منګ راویستل واورثنا بنی اسرائیل او مونږ ورکلا غیلر بنی اسرائیل وتا واورثنا بنی اسرائیل ورم کلو غیلر بنی اسرائیل دلته بیا سوال راځي چې بنی اسرائیل خو غیلال هجرت وکړو دریای د بحر قلزم پای باندې پوری وته لاړ میدان تیه کې الته وسیدل څنګه بنی اسرائیل ته ورکلو دغه یو جواب علماء دا کړي واورثناها ما واورثنا مثلها بنی اسرائیل او دغه پشان تم بنی اسرائیل ته ورکلو او دوی مطلب دا دی ورم کلاغیل بنی اسرائیل ته پاینده زمانہ کې دانه چې دغه بنی اسرائیل ته مطلب ورس دور کې بیا بنی اسرائیل ته د قمیص سربیر ته ویلا او شوار سليمان علیہ السلام په دور کې داوود علیہ السلام په دور کې بیا ورس بنی اسرائیل مصر تراغلی دی آباد شوی دی التا فاتبعوا مشرقین فاتبعوا دی ور پسې لاړ پای پسې مشرقین او د نور راخته نه کی د نور دراختی پټیم کې بس لړ ذکر بيدی کله چې اکثر ناواخت پوری دی پراته نور راختی پوری دی پراته منځونه خو نه پیګنه فلما ترى الجمعان نور کله چې مخامخ شې دواړړلې قال اصحاب موسی والملګرو د موسی عليه السلام انا لمدركون یقینا من خامخالان د کېدلې شو اجر ورسې درا پسې قال ویل موسی عليه السلام کله چې رد سنشي کېدلې انما ربي قنن سما سر سما رب دې سيادين زد چې ما ته بلارو خايم فاوحينا الى موسى لما ويوك لموسى عليه السلام تا ان اضرب بعصاك البحر جوا پاکلام صاحب دریاو فن فلقان واغو چاود فكان كل فرق نشوار ويسا كالطود العظيم بشانت دغرلوي وکان کل فرق نشوار ویسا کالطود العظیم پشانت دغرلوي سغړ غړ غرونو پشانت دغو درېدلې واسلفنا منګران نزدېک لو ثم الاخرین دغه زه نور خلق مانکو فرعون او د عملګری متر نزدېک لو وانجینا موسی مخلاص ک موسی علیہ السلام ما وا سوچ د سرواج مین ټول ثم اغرقنا الاخرین بیا منغر لنور خلق ان فی ذلک الآیات یقینا پدی واقع کی خامخا نخد عبرت وما کان اکثر مؤمنین اور نو اکثر پدی کی مؤمنان پدی فرعونیانو کی اکثر ایمان را نوڑ وان ربک لهو العزیز الرحیم او یقینا رب ستا خامخا غد زور ور ذات اورام کونگے زور ور دی په دشمنانو باندې فرعون غر کوم آرام کون کې مؤمنانو باندې موسی علیہ السلام مولا ملګری بچلم دې مواقع ذکر کوي وس وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ بیان کدیتا خبر د ابراهیم علیہ السلام اذ قال لأبيه کله چې ول خپل پلار ته قومي خپل قوم ته ما تعبدون د څه شی عبادت کوي تاسو قال ویل دیو نعبد اصناما من عبادت کو د بوتانو فنظل العاکفین منګ پریوزو دای د پر عاکفین عبادت کوونکی قال ویل ابراهیم علیہ السلام هل يسمعونكم ايدي استاذ اوري تدون کل چرا بلئ
خبرې غوري کنه اوري او ينفعونکم یارت فیدر رسول شي کا عبادتي کوي او یضرون یا ضرر رسول شي کا عبادتي پرې دی قالوا دیل بل وجدنا ابانا بلکې موږ مندل خپل مشران کذالک يفعلون دارنګي کار کاو بد خپل نیکه طریقه نو راته ځنی معلوم قال فرایتم ما كنتم تعبدون ویل ابراهيم عليه السلام افرایتم پس خبر شي ما كنتم تعبدون وباردا چا کی جتا سی بندگی کوي انتم تاسو اباکم او مشران تاسو رقدمون مخکنی نو تاسو خبر شي فینو مادول لی پس یقینا دی زما دشمنان دي الا رب العالمین مگر رب د ټول عالم دي زما دشمنی دی وره صفا خبرته کو الا رب العالمین مگر رب د ټول عالم الذي ذات خلقني جزے پیدا کړم فوایدین ما ته هدایت کړي معنی طریقه د ژوند راته خودلی والذي ذل ذات یطعمونی چې مال خوراک را کوي ويسقين مال اسکا کرا کوي و اذا مرضت کله چې بیمار شم فويشفين ما ته شفا را کوي والذي ذل ذات یمیتنی چې ما وجنی ثم یحین بیا بما ژوند کوي والذي ذات اطمع چې تملرم زتملرم یغفر لی چې ما ته بخنو کی خطیئتی د ګناونو زما یوم دی پر زبلې باندې کچرتنا د ګنا وشي دا مطلب نه چې ابراهیم علیہ السلام ګناګار دی رب هب لی حکما اے رب او بخما ته حکما پویا او دې معنی د حکما من په خواله په دین باندې والحقنی بالصالحین ما ملاو کړه نیکانو سره وجعل لي لسان صدق وغرض زمار پر ذکر رښتینی فل اخرین پر سنو خلقو کې ذکر رښتینی هغه خصه سنا د خصه صفت دی وجعل لي وغرض مالران می ورثه جنت النعیم د حقدارانو د جنت د نعمتونو واغفر لي ابي بخنو کزما پلار تا انه کان من الضالین یقینا دی د گمراهانو نه دا ټیم کې د دعا کړی چې کړه د نو ملک لشوي وہی لانو راغله چې مشرک د پاره بدوا دغه نه غواړي بخنه نه غواړي ولا تحزن يوم يبعثون ما مشر ما پاور چې دی برا پورته کلی شي په داخله یوم لا ينفع مال ولا بنون پاور چې پیدا بنور کې نه مال او نظامن الا منت الله مگر سوچ راشي الله تبي قلب سلیم پزړه روغ سره چې زړی روغي د کفر نه د شرک نه د محبت د دنیا نه ادر نور گندگونا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اور انزدی بکلی جنت متقیان ہوتا لری بنی چگنی مسافر یو بسی کئی وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اخکار بکلی جانم گمراہان ہوتا وقیل لهم ویل شدیتاری گمراہان ہوتا اینما کنتم تعبدون شرط ریاسو چتاسی بندگی کولا من دون اللہ ما سواد اللہ نا علی انصرونکم آتا سر مدد کولی شی او ینتصرون یا بدل غزتلی شی فکوب کی بو فیا نو پڑمخی بو ورزولی شی دیو فیا پدی جنت کی پدی جہنم کی هم دی والغاون نور گمراہان کوب کی بو دا مانا الٹا بو ورزولی شی پڑمخی بو ورزولی شی فیا پدی جہنم کی هم دی والغاون او نور گناہگاران و جنود و ابلیس اجمعون او لخکر دی ابلیس ٹوری دی ابلیس خودر شی لخکری دی کنا دہریان دی بگی یہود دی نصارا دی مشرکان دی او نور منافقان دی گناہگاران دی قالو دی وائی اور پر جہنم کی بیار دے کشرانو دے مشرانو داغی بے جگڑی و بحثون دی قالو دی وائی دا کشران بے مشران توائی وهم فی آئی اغتسمون دیو پائے کی جگڑی کئی تاللہ قسم پا اللہ ان کننا لفی ضلال مبین یقینا منگو خامقا بگمرائی کارا کی نسویکم برب العالمین کم وقت چی منگ تاسو برابر گنالی در رب دٹول عالم سرا دا من غلطی کرے چی منگ تاسو اللہ سر برابر گنالی وما اضلنا الا المجرمون او من گمرائیتن ورا بلی مگر مجرمانو فما لنا من شافین پس نشتے سمک دا پارت سو سپارش کون کی ولا صدیق حمیم او نسو دوست گرم سوک دوست سمک دل تنشتر یواد تشترو لاڑیو فلو ان لنا کرتن کچت یقینا ویزمن پارا دوبارت للفنکون من المومنین نمک بشیوید مومنانا ان فی ذالک یقینا پدی واقع کلایتن خامخان خریب رد وما کان اکثر مومنین او نو اکثر بدی کی مومنان مان ابراہیم علیہ السلام پا قوم کی مکثر خلق مومنان نو
وان ربک لهو العزیز الرحیم او یقین رب ستا خامخا زورور ذات او رحم کوونکی کذبت قوم نوح المرسلین درې مواقع ذکر کړي د نوح علیہ السلام بری کې بہادری ورکول او تسلی ده کذبت قوم نوح المرسلین دروژن کړي قوم د نوح علیہ السلام پیغمبران لره اذ قال لهم اخوهم کله چې ویل دي ترور د دې نوح علیہ السلام الا تتقون تاسو ول تقوا نه کوي ځان د الله د عذاب نه بچ کوي انی لکم رسول امین یقین استاسو لپاره رسول او امانتدار فاتقوا الله ورید الله نواطیون زما تابعداري وکي وما اسلکم علی من اجر زنوالم استاسو نه پری بیان سمزدوری ان اجری ان مزدوری زما الا علی رب العالمین مگر پر رب د ټول عالم باندې دا فاتقوا الله ورید الله نواطیون زما تابعداري وکي دلته فتقوا الله د الله نه ویریږي په نور کارونو کې او ما کی فتقوا الله او ویریږي د الله نه په شرک د الله نه ویریږي فتقوا الله ویریږي د الله نه واطيعون سما تابعداري وکړي قالوا یلیو انو من لک ایم ایمان راړو پتا باندې وتباک الارذلون او حال لار جستا تابعداري کړی د اسپکو خلقو دا بیکار خلق دي دا خلق استعمال کړی دي قال او نو علی السلام وما علی بنشر علم زما بما كان يعملون په حقیقت دا عملونو چې دی کوي دغه ماته پته نشته ان حسابهم نه حساب د دی الا لا ربي مگر زما پر رب باندې دی لو تشرون کجری تاسو پوي گئی اغي ولدا تسان و شړه دا د ځان سم ساته وما نبي طارد المؤمن نو هغه جواب کو نه يم زو شړون کې مؤمنان لره ان انا الا نذير مبين نیم زما غیر اور کون کې ښکارم قالوا يدي لا لم تنتهي کچری تمن نشویا نوح علیہ السلام لتكونن من المرجومين نو خامخاطب بشیر سنگسار کلیشونا منگ بدی پکانو بانی ولوره قالوا نوح علیہ السلام رب سما رب ان قومي كذبون يقنا زبار قوم زدرو جنکلم فافتح بيني وبينهم فتحا نو پیسلو کو ما بین سما کیو ما بین دی کی فتحا یو پیسلا ونجنی اخلاص کمال رو مما یواتو چی زما سردی من المؤمنین د مؤمنانونا فانجینا مخلاص کدل رو مما یواتو چی د سردی فی الفل کی بگیشتے کی المشحون چا ڈککلے شیوا ثم اغرقنا بعد الباقین ڈکوا زکا جی حیوانات بکی ورسرو کنا قسم حیوانات ثم اغرقنا بعد الباقین بیا منغرق لپس دائنا باقی خلق ان فی ذالک یقنن پدی واقع کی لا آیتن خام خانخ عبرت وما کان اکثر مومنین نو اکثر بدی کی مومنان وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ او یقین رب ستا خام خار زور ورزات اور رحم کون کے کذبت عاد للمرسلین بل واقع کی ذکر کی دروجن کړي وادیانو پیغمبران لره اذ قال لهم اخوهم کرچی ویل دی ترور د یهود علی السلام لا تتقون تاسو ور تقوا نه کوي انی لکم رسول امین یقینا زستاسو لپاره رسول یومانتدارم فاتقوا الله ورګد الله نواطیون سما تابعداري وکي وما اسلکم علی من اجر زنوالم استاسو نه پرې بیان باندې سمزدوری ان اجریان نمزدوری زما الا علی رب العالمین مگر پر رب د ټول عالم باندې اتبنون بكل ريع آیتا سو جوړوي په هر یو ډیر کوي باندې آیتن یونغه تعبثون تاسو بی پیدی کار کوي دی بنخره قومیت جوړولې د قومیت نخې به جوړي غټي غټي بی پیدی کارونه به کول وتتخذون مصانع او تاسو جوړوي بنگلې لعلکم تخلدون گوي کی تاسو همیشه پاتې وي گوي کی تاسو به همیشه پاتې وي لعلکم په معنا د کانکم دی د څه غټي غټي بنگلې دی جوړي کړې دي تبه چې همیشه به ژوندې وَإِذَا بَطَشْتُمْ وَكَلَّ تَاسُ نیول کوي بطشتم نیول کوي جبارین چې ظلم کوونکی وي دی بل ظلم بلا کاو چې مسافر بکل راتلنو داغي نه مالونه هغه سر ډاکی به کولی نو مال به تیام واغه سبه به د بار په وهلم وَإِذَا بَطَشْتُمْ وَكَلَّ تَاسُ نیول کوي د مسافرو بطشتم نیول کوي جبارین چې ظلم کوونکی وي فاتقوا الله ورګد الله نواطیون زما تابعداري وکي واتقوا الذي ورګد ذاتنا مدکم چې زیتی کړي تاسو به ما تعلمون هغه چې تاسو په جنې هغه سي تشریح وته کې امدکم بیان عامل
زیدی کړي تاسو ته بینام ان چار بیان و بنین و زامن و جنات و باغنا و عیون و چینی انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یقینا زیریګم بتا سمای دا عذاب د ورځلینا قالوا لیو سواون علینا برابر د پمنبانی او عطا کته نصیحت کې منتا ام لم تکم من الواعدین او کته کېږي نصیحت کوونکو نا ان هذا الا خلق الاولین ندی دا عذاب الا خلق الاولین ما دا عادات دا ولنو خلق دی دا کم چې تمنګ ته تخفیف راکې چې دا عذابونه دي دا مخکنو خلق عادات دي مخکې خلق باندې دا شان تکلیفونه کله په راځي او کله په رات راځي دا غو زماني گردش دی یا دوی مطلب دا دی ان هذا ندی دا دین زمنګ الا خلق الاولین مگر دا عادت دا ولنو خلق دی دا زمنګ د پلار نیکونو عادت دی هغه طریقه باندې موږ روانیو وما نحن بمعذبین موږ نه عذاب ورکړي شي عذاب نشته دی فکذبونا دروجن کدل را فالکنا موږ هلاک لدی لرا ان فی ذلک یقینا پدی واقع کی لایتن خامخانه خریب رد وما کان اکثر المؤمنین نو اکثر بدی کی مؤمنان وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ او یقین رب ستا خامخاله زور و ذات اور هم کون کې د مچې د مې باز خلک ای دا بتشتم جباری دا قران آیات ته چا به تجربه کړي بس خیر کولی شي قران کې الله شفای خبره دا بنوي چې دا سنت ته بس یو تجربه دا سړی بیو کې خیر د قران ټول آیاتونو کې الله شفای خبره دا کدا چې تجربه چا کړی چې د مچي د چیچونو دا دم سړی وای خیر دی ویلی شي کذبت ثمود المرسلین دروژن کړیو سمودیانو پیغمبران لري قال لهم اخوهم صالح کله چې ویلی دی ترور دری صالح علیہ السلام الا تتقون تاسو ولې تقوا نه کوئ انی لکم رسول امین یقینا زستاسو د پار رسول یو ماندارین فتقوا الله ورید الله نه واطیعون زما تابعداري وکئ وما اسلکم علیه من اجر زنوالم استاسن پر بیان باندې سمزدوری ان اجریان رمزدوری زما الا علی رب العالمین مگر پر رب ټول عالم باندې اتترکون فی ما هاونا آیاتاس وپری خود لشی فی ما هاونا باغ نعمتونو کی چې دل تری امین پامن باندې نعمتونو ذات تو اس کی فی جنات په باغونو کې و یونن په چینو کې و زروعن په فصلونو کې و نخل په کجورو کې طلوها جدی غنچکونا حدیم نرم نرم دی حدیم ما نرم یا تازه دی پدې کې و تاسو پاتې شي وتنحتون من الجبال بیوتا او تاسو تراشی د غرونو نه بیوتن کوټه فارهین یو معنا دا تکبر کوونکی وای د معنا فارهین ابسکار کوونکی وای فتقوا الله ورید الله نواتیون زما تابعداري وکئ ولا تطيعوا امر المسرفين او تاسو مونږه خبره د زیته کوونکو الذين كسان يفسدون في الارض یی فساد کې پسمکه کې ولا يصلحون د اصلاح کار نه کوي قالوا دي انما انت من المسحرين یقینا ته د جادو کړې شونه ما انت الا بشر مثلنا نه ته مگر انسان زوم بشان باندې فاتي بیاات راولې معجزه ان كنت من الصادقين ان کچری تدری شونه قال ویلو هود علیہ السلام صالح علیہ السلام هذه ناقة الله قال ویلا هذه ناقة دو خدا لا شربون دیر پار نمبر دو بودے ولکم شرب یوم معلوم او استاسو د پار نمبر دو بودے یوم معلوم دو ورځ معلومی یور بتاسو دو بس کی التخاص بوی نه یور بردید ساروس کلی بل بغونډ دی یخس کلی ولا تمسوا بسوین مر سویدی ته نقصان فیاخذکم عذاب یوم عظیم نو بنی ستا عذاب د ورځلوی فاقروا دی ملکلا لرا فاصبحوا نادمین دی وګرځل خپېمانا فاخذهم العذاب نون وذل العذاب ان فی ذلک لآیات یقینا پدی واقع کې خامخانه خدای عبرت وما كان اکثر المؤمنین واکثر بری کی مؤمنان وان ربک لهو العزیز الرحیم او یقین رب ستا خامخا دې ضرور ذات اور ان کونګه کذبت قوم لوط للمرسلین دروژن کړي قوم د لوط علیہ السلام پیغمبران لرام اذ قال لهم اخوهم لوط کله چې ویل دي ترور د لوط علیہ السلام
نور سورتونه کې اخو متن دی دلته اخو ملي دی دلته اخو نه مراد خیرخوا دا خو دیو د قوم نه نو د دې د نسب نه غنو دا خو بل زین راغلی دی اذ قال لهم اخوهم کله چې ویل دي ته خیرخوا دی لوط علیہ السلام لا تتقون تاسو له تقوا نه کوي انی لکم رسول امین یقینا استاسو پر رسول او امانتدار یم فاتقوا الله ورید الله نو اطیعون سما تابعداري وکي وما اسلکم علی من اجر زنغالم استاسو نه په بیان باندې سمزوري ان اجری ان المزوري زما الا علی رب العالمین مگر پر رب ټول عالم باندې دا اتاتون الذکران من العالمین آیات سورات کو یا لکان ته من العالمین د خلقنا وتذرون تاسو پر دې ما خلق لكم اغه سوچ پیدا کړی تاسو لپاره ربکم رب تاسو من ازواجکم د بیبیان تاسو نه بلنتم قوم عادون بلکې تاسو قوم تجاوز کوونکي راحتنا قالوا يذي لم تنتهي لوط کچرت تمنن شوی لوط لتكونن من المخرجين نخا مخاطب شید استلشونا دی وطن نبیو باسو قال اوید انی لعملکم من القالین یقین استاسو دی عمل لپاره د بد ګڼون کو نیم استاسو دی عمل لزمان افرد دی رب نجنی رب اخلاص کمال روالی زمال مما يعملون دا عمل نه چدی وی کوي من د عذاب دا عمل نه چدی وی کوي فنجینا مخلاص کدل رواله و د اجمعین ټول الا عجوزا مگر یو بډای وا فل غابرین د پادی کدون کو نه پاس عذاب کی ثم دمرنا الاخرین بیا من هلاك لنور خلق وامطرنا عليهم مطرا مغرا ورو پای باندې ناشنا باران فسا مطر المنذرین نو ډیر بدو باران دیر ورکلی شو د کانو باران به وکړو ان فی ذلک لآیات یقینا پدی واقع کی خامخا نخر عبرت و ما کان اکثر المؤمنین نو اکثر بری کی مؤمنان وان ربک لهو العزیز الرحیم او یقینا رب ستا خامخا زور ذات اور رحم کونگے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین درو جن کړي اوسیدون کی دبن مراد نے قوم د شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کذب اصحاب الایکۃ المرسلین درو جن کړي اوسیدون کو دبن المرسلین پیغمبران لران اذ قال لهم شعیب کل چویل دی ته شعیب علیہ السلام لا تتقون تاسو له تقوا نه کوئ انی لکم رسول امین یقینا استاسو لپاره رسول او امانتدارم فاتقوا الله ورید الله نواطیون زما تابعداري وکي وما اسلکم علی من اجر زنوالم استاسو نه په بیان باندې سمزوري ان اجریان نمزوري زما الا علی رب العالمین مگر پر رب ټول عالم مایدا او فلکلا پورا کوئی پیمانه ولا تکونو من المخسرین اتا سمکیږي نیمګړتیا کوونکو نه حرام خوری مکوئی وزنو بالقسطاس المستقیم او طول کوئی پتل برابر بانی ولا تبخسوا الناس اشیاءهم منیم گڑی کوئی دخل کنا اشیاءهم دای مالونا ولا تعثوا فی الارض مفسدین او مگر زی پس مگئی پسات کونگی واتقوا الذی ورگی دا ذاتنا خلقکم چې پیدا کړی وي تاسو والجبلۃ الاولین او ډل اولنی جبل لیکن ډالو ته مخلوق دا مخلوق اولنی او دار ډلې اولنی قال ویل دی انما انت من المسحرین یقینا ته د جادو کړه شو نه پتا جادو شوی دی وما انت الا بشر مثلنا ونیت مغرب انسان زم بشان باندې وان نظنك لمن الكاذبین او یقینا من ګمان کو بتا باندې خامخا درو جنونا فاسقط علينا كسفا من السماء نورو ورزون باندې یو ټوکړه د اسمان طرف ته ان كنت من الصادقین کچته یې تدریشتنا قال ویل ربي اعلم بما تعملون ویل شعیب علیہ السلام رب سما پوی دے پاغ عملون چې تاسو کوي فكذبون اغي دروژن کدلرا فاخذهم عذاب يوم الظلان ونولدي للعذاب دو رزيد السوري انه كان عذاب يوم عظيم يقينا عذاب دو رزليو عذاب دو رزل السوري باندې دی باندې باران نکیدن به ورز را لا پاوریز کی په الله عذاب را نازل کوم ان فی ذلک یقینا پدی واقع کی لایتن خام خانه خد عبرت وما كان اکثر المؤمنین نو اکثر پدی کی مؤمنان وان ربک لهو العزیز الرحیم او یقینا رب سا خام خاله سر اور ذات اور رحم کونکے بس ترغیب ورکی قران کریم تا
واقعہ دا انبیاء ذکر کړل نبی ته واستسلیم ورکې ترغیب ای قران کریم ته وانه لتنزيل رب العالمین او یقینا دا قران خامخا نازل کړي شوی د رب العالمین د طرفنا نزل به روح الامین راوړې دلرا روح امانت دار جبرئیل علیہ السلام دی علی قلبک استا فصل باندې لتكون من المنذرین دیر پارا چې تشید ير ورکوونکو نه بلسان عربی مبین فجب عربی واضح دی وانه لفی زبر الاولین او یقینا تصدیق د دې قران لفی زبر الاولین خامخا په کتابونو ولنو کې دی د دې قران تصدیق مخکنو کتابونو کې شته اولم یکل لو ماتن دغه بل دلیل ذکر کوي په صدق د قران باندې اولم یکل لو ماتن اینش تدید پار یو نخام ایعلمه چې پیجنې دی قران لره علماء او بنی اسرائیل علماء د بنی اسرائیل دا نه خدید پاره پورا نه ده چې دا قران د بنی اسرائیل علماء پیجنې او هغه په اقرار کوي چې او دا د الله کتاب نه بس دا پورا ده کړم ولو نزلنا على بعض العجمین او کچته موږ نازل کړو دا قران په بازي عجمیان باندې فقرأه عليهم پس دایلول وصله په دی باندې ما كانوا بمؤمنین نو دی پای باندې مال لرونکی دا عربي پیغمبر میرا لګلې دی ولې دین انکار کوي کا عجمی باندې منازل کړي به خو بالکل نه منو دو كذلك سلكنا دار من ورن باسرا قران في قلوب المجرمين فسرون مجرمانو کې لا يؤمنون بي دیمان راوړي باغبانه حتا يروا العذاب الالم تقدیج دی ویني عذاب درناک فیات یوم بغتتن را بشدی تناسب هم لا شرون دی بن پویږي فیقولون دی بوای النحن منذرون ایا موږ یو د مولت ورکلې شونا نوزبل زجر ورکې فبعذابنا استعجلون یا پاساو زما دی جلتی کوي وجلتی غواړي افرایتن خبر راکا امتاناهم سنین کجن منگا فیدی ورکدی ته سو کالام ثم جاءهم براشد ما كانوا يعدون اغاظاب جدی سے وعدہ کې درشي ما غنانهم دفع بنکی دین ما كانوا يمتون دفع بنکی دین عذاب ما كانوا يمتون هغه مزید جدی تور کې دلې شي دا کم مزید جدی تور کړل شي دا هیڅ قسم عذاب نشي دفع کوله وما علقنا من قريه من نه علا کړي سیو کله الا لها منذر ما دایر پر ير ور کوونکیو ذکر د پاره د یاداش هر یو نبی هغه خپل قوم ته ير ور کړی د صد پاره ذکر د پاره د یاداش وما كنا ظالمين مغنو ظالمان اوس بیا ذکر کوي صدق د قران کریم وما تنزلت به شیاطین او نه دی راول دا قران شیطانانو وما ينبغي لهم ندی جایز دی د ندی مناسب دی د پاره دي سخایږي نه ده وما یستطيعون ان طاقت لري انهم عن السمع لمعزولون یقینا دیو دا اوریدلو د قران لمعزولون خامخا شړلې شوی دي او پړډکلې شوی دي قران طاقت دی نه لري چې قران واوري فلا تدم الله الا اخر امر بلد الله سر بل لا فتكون من المعذبين نتبشید عذاب ورکلې شونه نور آداب ذکر کوي نبی تا وان درا شیرت کل قربین او ير اور کا خپل خاندان نږدې تا وقف جناحك لمن اتبعك من المؤمنين او خطا کا خپل وزر لمن اتبعك چاته جستا تابعداري کړي من المؤمنين مؤمنان وزر کدا کولا کنا دا جزینا د دې مخیا جزي کوا فین اسو کانو کجری استانه فرمانی کولا فقلوا تو اني بريء مما تعملون یقینا سجدایم دا عمل نه تاسو کوي دا غي د ګناه لپاره بدلیل نه کوي چې غلطي کوله او بس دا غلطي دی ازمار دین برات ته وتوکل علی العزیز الرحیم او توکل کو پاس ورور ذات باندې احترام کوونکې دی الذي ذات یراک چینی تعالی رحین تقوم کل چې تودریږي وتقلبک فی الساجدین او اولید دراولید استا په سجده کوونکو کې مراتب موحدین دي انه هو السميع العليم یقینا الله تعالی اوریدونکو په دی هل ونبئکم علی من تنزل الشیاطین دی ویلا قران شیطانانو راوړل دي مخکې ردو کوما تنزلت به شیاطین وس دایبل طریقې سرت کړي هل ونبئکم از خبر ده نکم تاسو ته علی من تنزل الشیاطین باچا بانی چې راضی به شیطانان
تنزل علی کل افاک نثیم، نازلی کی پار یو غټ دروژن باندې اثیم چې ګناګاری. اصل کې شیطان ندی خلکو ملګری دی چې یو غټ کذابی ایړ غټ ګناګاری. یلقون السماء، دی غرزی اوریدل شوی خبره په وګونو د کائنانو کې، واکثرهم کاذبون، اکثر پدې کې دروژن ني. ای تشریف حدیث کې راغلی دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا شیاطین چې د یو بل په وګو باندې ودرېږي نو بر اسمان ته ورسیږي، التغوک کیږي. نو کله چې په اسمان کې دی یو کار وਹੀ الله وی کې ملائکه ته نه ملائکه یو بل ته وایي چې دا کار به سبا کی، باران بکی، فلان بکی، بادشاہ جی کو نے پلانے بکی جی، پلانے به کوزی کی، پلانے بمری، پلانے بجوان دیکھی. دا ملائکه دی تذکرہ کوي دا شیاطین برغه کی دی الته. نو بعضی خبر واوري چې واوري نو زری لاندې بل کستو کی، نو کله به شغله را ورسیږي استوره نو وی ولینو خبر وانه وري، او کله کله چې کم دی هغه له ایثار شي دا خبر واوري زری لاندې کستو کی، بیا لاندې زمکه تراشي نکم چې کاهنان دي نجومیان دي دغه په غوګونو کې وغورځي، هغه وسسل درو نورمال ګری کې ایو خبره خو هغه رښتینی شي کنه. پای باندې خلک دوکه کی چار د پلانی نجومی پیشون گوئی صحیح شوی. یلقون السماء، سمع ته مال مسموع دی، دی غرضی اور ادل شوی خبره په غوګونو د کائنانو کې، واکثرهم کاذبون، اکثر بری کې دروژن دي. والشعراء یتبعهم الغاوون، دا دغه د بل سوال جواب دی. دی ویل دا نبی شاعر دی ویل، دی آیت کی جواب کوي چې شاعران دغه تابعدار او گمراهانی او د دې نبی تابعدار او صحابه ډېر اوچت خلق دي. والشعراء، شاعران چې یتبعهم الغاوون تابعداری کوي دغه سرکشان. علم ترایتن ګوریان نوم فی کل وادی یهیمون، یقینا دی په هر کند کې یهیمون سرګردان دي. هر کند نه سم مراد دي، معنا هر قسم خبره دي مراد دي. لفظی معنی سیم کولای شي. علم ترایتن ګوریان نوم فی کل وادی، یقینا دی په هر قسم خبرو کې یهیمون سرګردان دي، ګډوډ دي. وانهم یقولون، یقینا دی وای ما لا یفعلون، سجدین کوي. شاعران حکارم دی کړه په شعر کې بدی غړې وړې وای، هر قسم خبرو کې ګډ وډي. کله به چا صفت شروع کینو د کله بچا غیبت شروع کی، پر پیسو والدی کنا نو کتا خپل جلسه لراوسته تو له پیسې ورکستا صفت بکئی، بل چې بوزي بل د ازاغي صفت بکئی. ا خبرې کوي چې دی وینه کوي په شعر کې وځي سوي اسمان ته وسه بسان ورسي، او زه بدسي حکم زه په قرباني وکم ځان او وینه بستانه قربان کما، نور چې به موقرش به اسنه خیر خیر دی وي. وانهم یقولون ما لا یفعلون، او یقینا دی وایا سوچ دی وینه کوي. الا الذين امنوا، یو استثناء کوي. شاعران خود وو قسم دي کنه، یو غالب بی دین شاعران خپل شیرونو کې مسری کوي په دین پسې، جنت پسې مسری کوي، وحور پسې مسری کوي، علما پسې مسری کوي، په دې باندې خپل شیرونی خېسته کوي. ځنې دي مومنان شاعران هم شته. حسان ابن ثابت رضی الله عنه دا د نبی صلی الله علیه وسلم شاعرو، د نبی له طرف نه باغ جوابونه کول مشرکان ته، هغه استثناء کوي، هغه کې خیر دی وای. الا الذين امنوا، مگر هغه کسان چې ایمان لرولې او عملوا الصالحات او عملونه کړی نیک، وذکر الله کثیرا، او دی یاد الله تعالی ډیر، الله ډیر یادې په شعر کې. وذکر الله کثیرا فی الشعر، په شعر کې د الله صفاتونه کوي. وان تصرو دی بدلا اخلی من بعد ما ظلموا، پس دینا چې بدی ظلم کړی شوی دی. کله به چې مشرکان او اشعار ویل نبی با حسان ابن ثابت ول تم دغه جواب وکا، بلکې په خپل به منبر ولکی خو د حسان تبیل وخی دی منبر ته او د دې جوابونه کوي، ځکه دا په دې باندې د غشینم ډیر سخت لګیل. وان تصرو دی بدلا غسلیم بعد ما ظلموا، پس دینا چې بدی ظلم کړی شوی دی. وسيعلم الذين ظلموا، او زر دی چې پوی بشا کسان چې ظلم وکړي شوی دی. وسيعلم الذين ظلموا، زر دی چې پوی بشا کسان چې ظلم کړي دي. ايمن قلب ينقلبون، چې کم طرف ته دی ووري، دا ظالمان کم طرف ته به تختیداران نشي وي. دی ته سورۃ سلیمان هم ویل کېدلی شي. سلیمان علیہ السلام واقع ده پکې مخکې سرابت دارین، مخکې دلایل نقلیه د انبیاء ذکر شول، دلته نور انبیاء ذکر کړي، داغي واقعات هم ذکر کړي د نبی رسول الله لپاره. مقصد بدی صورت کې
هغه د نفي د علم الغیب عن الانبیاء چې انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام دا په غیب باندې پوي دارنګ نور مقاصد خلق بیان کړي بیان معرفت الله بلکې معرفت الله دی بسم الله الرحمن الرحیم قاسین تلک آیات القرآن بیاتون دا قرآن دیو کتاب مبین دا کتاب کار دی ایسو صفات ذکر کئی دا قرآن او بی ایسو صفات ذکر کئی دا اہل القرآن هدن ہدایت و بشرا للمؤمنین او خوشحالی دا پار دا مومنانو الذین دا مومنانا کستان یقیمون الصلاة چی پابندی کئی نمانز و یوتون الزکاة و دی ورکی زکاة وهم بالآخرت هم یوقنون دی پا آخرت بانی دی یقین لریم نو الزجر دی اثر تخیفنا ان الذین یقنا کستان لا یؤمنون بالآخرت چی دی ایمان لری پا آخرت بانی زینا لهم آمالهم من خیس سکڑی دی تر دی بد عملونا فهم یا مون دی سرگردانا اولئک الذین لهم سوء العذاب دا کسان دی چی دی دا پارا بد عذاب دے پا دنیا کی لهم سوء العذاب فی الدنیا دی دا پارا بد عذاب دے پا دنیا کی وهم فی الاخرت هم الاخسرون او دیو پا آخرت کی خاص دیو تاوانیانی نبی توسط صدی ورکی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ او یقیناً خام خادر کی دل شتا تا قرآن من لدن حکیم علیم دا طرف دا ذات تا چی حکمتون والا دے پویا دے او دی قرآن کی حکمتون دی زید بیان کلیشوی دی یو حکمت چی کم دی آغا واقع دا موسیٰ علیہ السلام دا اذ قال موسیٰ علی کل چویل موسیٰ علیہ السلام پلالتا واقع دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی مختصر دے پارا چی دے پا عالم الغیب نرے پا غیب آئی نپوئیگی حال تیرناگائی لگری پائی دا ور گمان کردے دے اذ قال موسیٰ علی کلچویل موسیٰ علیہ السلام قلالتا انی آنستو نارا یقیناً مالی دل دے ور لرام ساتیکم منا بخبرین زردے جزبر آولم تاس دائن خبر دلارے لار تی ورگا شیوا اواتیکم بشاب قبس یا بسر آولم تاس تا بشہاب شغلا قبس لید کے برکلے شوے لعلکم تصطلون دیر پا رجتا سوزان گرم گئی ددی یقنی شیوا ددی بچوئے او دا حل ولما جانوار کل چرا گئی تنو دی آواز شو امبوری کا چی برکت ورزول شوے دے من فی الناری پاچا بانی چی با طلب دور کرے من فی النار مانا من فی طلب الناری برکت ورزول شوے پاچا بانی چی با طلب دور کرے ومن حولا او پاچا بانی چاپیر دین دی چی ملائک دی ملائک مراغلیو وسبحان اللہ او پاکد اللہ لرا رب العالمین چرم دٹو العالم دے یا موسیٰ علیہ السلام انہو یقین شاندہ دے ان اللہ العزیز الحکیم زیم اللہ چی ضرور ذاتی و حکمتن والے والقی عصا کور ذوق پلامسا فلما ران ورکل چولی دائی لرا تحتزو چی خزیدلا کاننا جانن گوئی کدا نرے ماروم واللہ مدبران وگر دید شاکون کے ولم یواقب اور اس سے نکتل من ڈیکلا تدی تخوفی طبعی ویلی چی اور سعید مارنی ری و دویلی چی یا موسیٰ علیہ السلام لا تخف میرے گئی نیلا خاف لدی المرسلون یقینا نیری زما پقوا کلے کلے شوی الا من ظلم لیکن آچا جو ظلمو کی لا استثناء منقطع دے الا من ظلم لیکن آچا جو ظلمے کڑے من گناہونے کڑے ثم بدل حسنا بیا بدل کیو کنی کی بعد سوئن بس بدینا فینی غفور رحیم یقینا زیم بخنکون کے میربان وادخل یدک فی جیبیک بلا موجزہ ورکی داخل کا خپل لاس پا خپل گریوان کے دیں پا خپل تخر کی دیں جب ہو گریوان تو لکی گریوان سر بیا تخر اغا شاملی وادخل یدک داخل کا خپل لاس فی جیبکا پا خپل گریوان کے تخرج راوزی با بیضاء تکسپین من غیر سوئن بار سن نقصاننا فی تسعات ارسلناو فی تسعات منگولی گو پناہ موجزو کی لا فرعون تا وقومی دا قوم تا انہم کانو قوما فاسقین یقیناً دیو قومنا فرمان فلما جاتم آیاتنا ارکل چرالی دیتا سمنگا موجزیم مبصرتن رڑاکون کیوی مبصرتن خکاروی رڑاکون کیوی قالوا دیو آدھا سیر مبین دار جادو خکارا وجحدو بیان او دیو انکارو کدائینا واستیقنتا انفسهم او حال لرچ یقین کڑے پاغی بانی دیو زنو
ظلمن د وجد ظلمنا دا انکار دې چې کړي دې ظلم د وجنا وعلونا د وجد تکبرنا زد د عناد د وجنه دې انکار کو فندنو ورا کیف کان عاقبت المفسدين چې څنګه ګوان جام د فساد کوونکو ولقد اتینا داوود وسليمان علما ود سليمان عليه السلام او داوود عليه السلام داغي عجز جواب دی ذکر کړي او داغي دعوت ذکر کړي بہادری ورکول پکې مقصود دي ولقد اتینا داوود وسليمان علما او یقینا من ورکړو داوود عليه السلام او سليمان عليه السلام ته علم وقال الحمد لله الذي او دی دوړ ویل چې ټول صفاتونه د کمال خاص الله لردي الذي آزاد فضلنا چې من ته ورواله را کړی دی علی کثیر من عباد المؤمنین پټیرو بندگان خپل مؤمنانو باندې ورواله ورکړی په پیغمبرای باندې په دین باندې په باچی باندې وورث سليمان داوود او نائب شو سليمان علیہ السلام د داوود علیہ السلام نه د دین په کار کې دا نائب شو وقال دی ویلو اظهار د معجزې خپل کوي وقال دی ویلو یا ایو الناس خلقو علمنا منطق طیر خود لشی منتا خبر د مرغانو دغه معجزه وا ووتینا من کل شیء نور کله شی منتظر قسم شینا من هر قسم سامان د حکومت منتظر کله شی ویل ان هذا لهو الفضل المبین یقینا دا خامخا مهربانی د ښکارا وحشر لسليمان جنودو اور بادشاہ دے پیغمبرم دے لیکن عالم الغیب نہ نہیں وحشر لسليمان جنودو او جمع کله شوی د سليمان علیہ السلام لپاره لخر دا من الجن د پیریانو نا والانس او د انسانانو او طیر د مرغان فهم یوزعون دی تقسیمې دل شو پړډلو کې ډل کې د پای باندې بدی دی روانو حتا تردی پوری دا توالاوا د نمل کله چې دی وراله مال رانی زیشل علاوا د نمل په یو میدان په یو کندر میګو باندې په یو دره د میګو باندې د میګو یو دروا یو وادي شانت او فقې باندې رال باج علماء ویلي دي لکه امام بقای وی دا په یمن کې و یمن کې دا یو وادي د وی مال لیدل یا په خپل وی مال لیدل دغه وادي چې ډیر زیات میګیان بکی دي حتا تردی پوری دا توکل دی ورال علی وادي نملې په یو میدان د میګو باندې قالت نملتن ویل یو میګي یا یو النمل میګو ادخلوا مساکنکم داخل شي خپل کورونو ته لا يحتمنكم سليمان شخپی کین دی بتا سبحان سليمان علیہ السلام و جنود د الخ کرے وهم لا يشورون ای بن پویږي عذر ولا بیان کا ای تو پتہ نہیں پتا سبخ پی کیری فتبسم ضاحكا من قولها نمسکه شو ضاحكا چې خندیدون کیو من قولها دغه د وینا د وجنا د میګي د وینا د وجنا وقال ويل رب زما رب اوزعني مال توفیق راکا انا شکر نعمتک التي چې شکر ادا کوم د نعمت تاغه انم تعالی شتا کړه ما باندې والا والدی وسما مور پلار باندې وانا عمل صالحا او جزاء عمل وکم نیک ترضا او چې تخخی غیلرا وادخلني برحمتک او داخل کما فقبل رحمت کی وادخلني داخل کما لرا برحمتک فقبل رحمت سرا فی عبادک الصالحین په بندگانو خپل نیکانو کې وتفقد الطير اوازریه غسل د مرغانو تفقد ویل کی د چا د ورکیدو تلاش کول پښتو کې د منګ لند تعبیر کې وزریه غسل وتفقد الطير وزریه غسل د مرغانو فقال نبی المال يسد مال رلا ار الهدود چې زنین مولا چرګ ور عالم الغیب نه دی پته وته نشته چې مولا چرګ چرته تل دی وې سری مال رشي زنین مولا چرګ امکان من الغائبین او کده د غایبان نه دی یا خو دی مجلس کې ناس یې غزینینم او یا دا غایبونه دی وطویل شي خو نشته غایب دی نبی وی لعذبن عذابا شدیدا خامخ عذاب ورکما تعذاب سخ او لا اذبحن یا بس حلال کما غدر سببکم او لیاتی انی بسلطان مبین یا براړي ماته دلیل ښکارا عذر برات پیش کی چې زولنو معاذر فمکث غیر بعید نیسار شل غیر بعید چې نو لري من لغون دي سار شم چې کله راغې مسلمان علیه السلام تاسو کو چرته تلې بغیر اجازه تا دغه چې هغه ته دا معجزه الله ورکړي و چې ټول حیوانات ټول مرغان تابعو بغیر د اجازه دا نه بچرته تلیم نشو ولته چرته تلې وی فقال غویل
احط تمہارا گر کړي په خپل علم کې بما لم تحد به هغه څو چې تا نه را ګر کړي هغه لران ور دلیل شو په دې باندې سليمان عليه السلام عظیم پیغمبر دی لیکن هغه ته د بلقیس خبر نه میلاو ولا شرګ ته معلومو وجئت کما راولتا تمن سبعین د سبا مقام نه بنبی یقین یو خبر یقینی سبا مقام د یمن کې دی دین یو خبر یقینی می راولې دی انی وجدت امراتن یقین ما موندل یو زنانا تملکم چې باچی کې د دیو حدود وی حلال دی که حرام دی ولا شرک حرام دی هغه وجدار چې د عقیده قتل نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی دا حدیث ابو داود کې راغلی دی نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم من قتل 40 نبی صلی الله علیه وسلم د څلور اشیاء د قتل منع کړی دا النملة والنحلة والهدهد والصرد یو د شاتو مچی دا میګې دی ټیغه دا او د غری ملا چرګک دی د دې د قتل نه نبی منع کړی دا او دا قاعده د قواعد فقهیو کې چې کم شینا نبی منع کړی چې دا موجنه حرامي دا وجدي حرام دي دا خوراک چې کوم دی حرام دی کنه ملا جرګه چې دا حرام دی خبر راکې د الکان بازی بولی اسی مولوی دا پیغمبر نه خلاف کوي تاسو انی وجدت امراتن یقینا ما مندل دی یو خزا تملکم چې باچی کوي داغي وودیت من کل شیء اور کلیشه غی تدار قسم شینا هر قسم سامان د حکومت ور کلیشه دی ولا عرش عظیم او دای پار دی تخلی او عظیم تخیم دی نیو ہوئی خزا باچی کی دویم دا دی وجدت ما مندل ایلرا وقوم او دای قوم یسجدون للشمس یغی سیدی کین ورتا من دون الله ما سوا دلانا وزین لهم الشیطان اعمالهم خست کړی ته شیطان دای بد عملونه فصدوا عن السبیل نغی من کړی د سمیلارنا فهم لا يهتدون هدایت نبی مونی قالت نملتون دا صيغه د مؤنث چې راوړی دا د تانیث لفظي ویل کېدلی شي ها تانیث لفظي لفظ تانیث لکه طلحه تو بشانتا نور دا دغه نه دی کنه چې دا میګي وا نه میګي دی اصل کې الله یسجدو لله دی ولی سیدنا کوي الله تعالی الذي ذات یخرج الخبا چراو باسی پر شینا فی السماوات پاسمانونو کې ولر دی پسمګه کې اسمان چې کو نه پټ شي سي باران دی راکته کی ورځ کې پټی کنا ازمه کې نه چې کوم دې زرغون کوي د فصلونو د می وجات ويعلم ما تخفون پوي الله پاسمان چې تاسو پټوي وما تولن پاسمان چې تاسو ښکار کوي الله لا اله الا الا هو نشتري بل معبود ما سوا دانا رب العرش العظیم رب العرش لین قال ویل سليمان عليه السلام سننظر زر دې چې موږ وګورو اصدقت جای ترشتیا یم کنت من الکاذبین او کته دروژنونا موږ به تحقیق کو معلومات به وکم اذا بکتابی وی سخت زما هذا چدادی فالقی لیم اور زو داغي تلاخت و تویسا ولی التاغیق په شرک مبتلا دي کنه او سليمان علیہ السلام اخذ دې د پار باشي کول چې د الله دین خور شي فالقی لیم اور زو داغي ثم تولانم بیا پړړ شر دیونه فندرن انتظار کو ما دا ارجعون چې څه جواب واپس کوي دیو انتظار تو کجری څه جواب کوي هغه دا خط ویول په مخو کې وی وړیال تی بلقیس ورځاو بلقیس چې کله خط کولاو کو نو فورا خپل دربار ودره وختل خپل کابینه ره وختل ناغي تی ویل قالت ویل یا ایو الملو دربار والو انی القی الی کتاب کریم یقینا غرزول شه دې ماته یو خط عزتمن دا خط عزتمن څنګه دی دا یو پی نوم لیکل شیو بل بسم الله پاول کې لیکل شیو بل مضمون ډیر مزدارو اخر کې محرم والے شیو ځکه ویل کتاب د عزتمن خط عزتمن انه من سليمان یقینا دا خط د سليمان علیہ السلام نه طرف نه دی و انه بسم الله الرحمن الرحیم او یقینا شروع د دې خط په نوم د الله باندې چټیر زیات مهربان او همیشه مهربان دی لاولي قانون ذکر کو وجدار چې څوک کله خط ګوري ناول انم ګوري دا نه چې کنه په اول سر کې لیکل شي نو اخر کې خلق لیکي خلاول نوم ګوري په خط نه هغه مضمون شروع کی هغه وایي اداغي مضمون دا دی الله تعالی علیان چې تاسو زیاته مکوې زما مقابله کې واتونی مسلم دراشمات مسلمانان ما تابع شي قالت ولی ایو الملوم
اے جرگمارانو اے دربار والو افتونی مشورہ را کی ما تفی امری پکار زما کی ما کنت قاطعتا نیم سے فیصلہ کون کی امرن دیو کار حتی تشهدون تردی جتا سوازری وی سکار کول پکار دیا خویلی لیشی تسلیم شی ماتا قالو یلیو نحن اولو قوات من خواندان طاقتیو اولو باس شدید نو خواندان دا جنگ سخیو دی پا قل طاقت بانی غرورو کو زمنگ سر اسلحم دیر دا افرادی قوتم زمنگ سیوا دے جنگ منگ کو ویلو والامرو الیکی کار سپار لے شویتا تا فاندورینو گونا ما دا تامورین تیتا سا حکم کے اگر دیو خیارا واخذتے قالت یلغین الملوک یقنا باچیان اذا دخلوا قریتا کرچ داخل شیو کلیتا پا طریقہ دا جنگ سرا افسدوا دیوران کی لرا وجعلوا عزت آلیا ذلہ او وگر زیو عزت منو سیدون کی داغیا ذلتن زلیلان جنگ کی خودم را خیر نشتری دا جنگ بوجب آنی خو آبادیان ورانی شی کلی ورانی شی حدانگی عزت من خلق چی کم دیا پا کی زلیل شی جنگ خوچر تک اتل نہیں پکار وکذالک یفعلون دارنگی دیوکار کئی آوسیو طریقہ کئی چیزا دی تحفہ لے کما گورما چی دا کر دنیا داروی بس بیا والا پیسی میسی ورکو نو بزان بت اخلاص کو جنگ نکویل او کچرتا د تحفی محفیوانا غصر نبیا واقع دا نبی دے وانی مرسلت الیم بیادیت او یقنن زلیگون کی مدیتا بیادیت نی وڑالی فناظرت انتظار کو ان کی بما یرجع المرسلون سنگ جواب واپس کے لیے گلے شوی ولما جاء سلیمان انوار کل چراغ سلیمان علیہ السلام تا اگا استاذ راغ او تحفہ راوڑا سلیمان علیہ السلام خود نبی دی اگر دی پری مطلب پوچھوں قال ویلا تمدوننی بمال آیتا سما سر مدد کوئی پمال بانے فما آتانی اللہ فسات سوچ رکڑ اللہ تعالی ماتا خیر غرد مما آتاکم دا سن جتا سلے درکڑی دی مالک اللہ دی سرا کڑی جتا سرا نشتری بلنتم بیادیتکم تفرحون بلکہ تاسو پخپل تحفہ بانے اور پخپل ڈالی بانے تفرحون لوی کوئی ارجع لیم واپس شایتا اغا سازی تیل واپس لار شایتا فلناتی انہم خامخا منگرا ولوغیتا بجنود اللہ کری لا قبل لهم بیا شنبی طاقت دوی دپارا بیا باعی سرام لا قبل لهم من لا طاقت لهم بیا ولا نخرجنهم خامخا من بوباسو دی لرا من هذا دیزینا اذلتا کمزوری وهم ساغرون دی بی زلیلان کمزوری بی زلیلم شی نو بس چکر استاذ لاړه غي تیوی رچی سلیمان علیہ السلام وی چې بس نه تسلیمه گئی و جنگ ته تیار شي ناغي بیرته جواب راولې کو بس منګ تسلیم شتا تا نو تسلیمه دل راتلو سلیمان علیہ السلام تل تسلیمیږي نو سلیمان علیہ السلام آیت خپل معجزه خي زګه دعوت توحید متور کوي کنه او مشرک هم قال سلیمان علیہ السلام یا ایه الملو اے دربار والو اے جرګمارانو ایکم یاتینی بیارشیا کم یو بتا سکی براولی ما تخدائے قبل یاتونی مسلمین مخیدن چراشی ما تا مسلمانان دغی اتخ بسوک راوڑی دا معجزہ و تخی قال عفریت من الجن ویلیو طاقتور دا پیریان ہونا عفریت ویلی کی طاقتور چی خلق و تدی ہوئی ویلیو طاقتور دا پیریان نا اناتی کبی زبراولم تا تا تخ قبل ان تقوم من مقامک مخ دین چې تپاس د خپل مجلس نه د خپل زینا د مجلس ته برخاست کېدون مخ عمر رسولې و انی علی لقوی و امین یقینا سپدی باندې مخا طاقت ورم امین امانتدارم طاقت یم لرم خیانت هم پکې نه کوم ور بټ بیا رسوم قال الذي عنده علم من الكتاب ویلا کا سدا سره علم د کتاب انا اتی کبی صبرولم تا تلاتخ قبل ان يرتد اليك طرفك مخ یدینه چې واپس تا ته نظر ستاد سترګي پرب کې بیره ورسوم د دین څوک مراد قال الذي عنده علم من الكتاب بعض مفسرین ویلي چې مراد دینه یو ولی الله آصف ابن بلخیا آصف ابن بلخیا وای دته اسم اعظم یاد وای وجزه پر اسم اعظم باندې راوړم وای دا قول کمزور دی وجه دار چې ولی کار څومره اوچ چې نبی ته ونه شي رسیدلې سلیمان علیہ السلام موجود دی د څنګه چې زبر راولم او دا اسم اعظم یو ازته ته یاد ولی سلیمان علیہ السلام ته یاد نو هغه ولی معجزې راولم
بل لا چې دا کرامت د ولی په اختیار کې هونه دا خو به اختیار شي وي. په دې کې دویم قول لا چې مراد یې جبرئیل علیه السلام دی، اثر علم د کتاب دی او زوی دستګي پر اب کرا ورسوم. او بل قول لا چې دین مراد په خپل سليمان علیه السلام دی، سليمان علیه السلام سره علم د کتاب دی او ته زبر تر ورسوم. دا خلق کلی شي کولای شي یو کس چا د خبرو کې دا په څومره ټیم کې وږي زوی دومره ټیم کې نه دا غزبستان سر وکوي خلک سی وای کنه. سليمان علیہ السلام زبید سترګې پر اب کرا ورسوم دارا معجزه و. قال الذي ولا كسند علم من الكتاب جدا سر علم د کتاب د چا جبريل له یا سليمان علیہ السلام انا اتی کبي زبر علم تا تلا قبل ان يرتد اليك طرفك مخکې دین چې واپس تا تنظرستا. فلما راه مستقرا عنده نار کله چولی دا لرا مستقرا عنده ولاړو دا پخوا کی مستقر من قائما ولاړو دا پخوا کی قال ویل دا من فضل ربي دا د مهرباني درف زمانه دی لیبلونی دې لپاره چې امتحان کې او ما باندې اشکر چې شکر ادا کوم ام اکفر کنا شکر کوم ومن شکر او چا چې شکر ادا کو فینما یشکر لنفسه یقینا دې شکر ادا کوي د پاره د په خپل ځان. ومن کفر او چا چې نا شکر وکلا فین ربی غنی کریم یقینا رب زما به حاجت لري عزت مند دی. او سليمان علیہ السلام د دې خزي عقل معلومه چې دا پوي کنه. قال ویل سليمان علیہ السلام نکرو العرشا بدل کئ دې ته عرشا تخت دی لک تبدیل مبدل پکې وکي تغییر مغیر پکې وکي. ننظر منګورو اته تدی چا دا پويږي ام تکون من الذين وکدا کیدا کسن لا يهتدون چې نه پويږي. ولما جاءت نور کله چراله قیل وتویل شو اها کدا عرشو کې یاد سستا تخت دی. قالت اغیویل کانه کوئی کدا خواغه دی بس دا ټینګي پوښ لاولې سي شکی شانت شوبې لکس خصوت پکې وکړو دا خواغه دی نو کانه کوئی کدا خواغه دی. او وتین العلم هغه پوښ چې دا سليمان عليه السلام ما تخپل معجزه خي نبی ویل وت وتین العلم راکل شی من ته علم من قبل امخر دین او كنا مسلمین منغو مسلمانان ارساده ختم من ته پته لګیدلی و چې ته نبی منګاټي کې بس ایمان راوړې. وصدام من کړي و دي خزلرا ما کان تعبدوا سوچ دي عبادت کو من دون الله ما سوا دلنا ان كانت من قوم کافرین یقینا دا و قوم کافرانو نا دا خو باچی کړي دا حکومت یې کړي دي اوچت نعمتونو کې د عادت وا د څه غوښنه شو کول چې اوس یو ساده کور کې بند کیلتا هر چا د خپل مقام ور کېدلی شي. نو سليمان علیہ السلام داغه د پاره د شیشو یو بغله جوړکلا چې ودی ته داخل شته ودی کی اوسې کی دغه جو وستا باشي کار نه ته بار نه ګرځي اوس ودی کی اوسې کی با. قیل لا ادخل السراویل شدید تا چې داخل شه بنگلې ته. ولما راتو ار کله چې ولې داغه لرا حسبت لجتن ګمان کو پاغي باندې د غولې د وبو لجتن من غولې او ډندو کې د وبو خیال دا وګورئ دا د وبو غولې دا یشنه غوندې ښکار کېدله. وکشفت عن ساقیا وخارق لغفل پاندې پیسې راجو دکلي. قال ویل سليمان عليه السلام انه سر ممرد یقینا دا بنگلا دا ممرد جوړک لشي دا من قوارير د شیشونه دا غو شیشو بنگلا د پیسې کته کا. قالت ویل غیر رب زما رب اني ظلمت نفسي یقینا ما ظلم کړی په خپل ځان باندې واسلمت ما سليمان او ما اسلام راوړل سليمان عليه السلام په بلګړتیا کې لله رب العالمین خاص الله رب پاره چې رب ټول عالم نه. دې کې ظاهر تفسیر په دې آیات کې مدغه دی چې سليمان عليه السلام ولې بنگله جوړ کړی و هغه ته څه پته وجه دا پیسې راشوتې عالم الغیب خو نو بعد خلکو سليمان عليه السلام بدنام کړی دی. و سليمان عليه السلام د دې سره نکاح کولا نو پیریان وته ویلی چې دې پندو باندې یخت دي. نو سليمان عليه السلام دا طریقې اختیار کړه چې بنگلې ولا جوړ کړه آی کی شیشې لګېدلې وي چې دا و پیسې راوچتې کې نو پته به ولګي. دا څه خبره و دا سليمان عليه السلام بدنامي غریبه سي پیریان د چاویلی عالم الغیب چای ته پته و چې پندو باندې یخت دي بکواسات کې را بازي خلک. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا بل واقع ذکر کړي او یقینا موږ لګلې سمودیان تر ودای صالح علیہ السلام ان عبد الله چې عبادت کوی د الله. وإذا هم فریقان پس نا صفای دوړلې شیخ تسمون چې جګړې کولې
دوه ډلې وي باندې یو ډله جواد صالح علیہ السلام ملګریو بل ډله چې کوم مشرکانو قال ویل یا قوم زما قوم لم تستعجلون بالسیئه ولتاسب جلتی غړی عذاب لرا قبل الحسنه مخکې د ایمان راوړلنا لولا تستغفرون الله ولتاسب بخن غړی د الله نه لعلکم ترحمون دې لپاره چې بتا سره وکلی شي قالوا طيرنا بك ویل دیو من بد حال شي استاد وجنا هم باندې بد حاجی راغلی دا تسپیر راغلی وبمن ما کو دا چا پوج چې ستا سره دی قال ویل صالح علیہ السلام طائرکم بد حال استاد عند الله د الله سره دا بل انتم قوم تفتنون بلکې تاسو قوم چې آزاد درکېدل شي تفتنون ما تعذبون دا خو آزاد دی د الله وکانه فی المدینه 9 رات او بخار کې 9 رات نه کسان نه بدمعشان راحتونه وتذکر ویل دي چې دې سره نور قوم ملګری دي دار یو تن سره ډېر خلق دي وکانه فی المدینه او بخار کې 9 رات نه کسان یفسدون فی الارض چې فسادی کو پسمګه کې ولا یصلحون اصلاح کار نه کاو قال ویل یتقاسموا بالله قسمونه کوي بل تپا الله باندې لنبیتنو چې خامخاون برشپی ورزو په د باندې د شپې او پیامل کوم والو د پال باندې ثم لنقولن لولیم به به مونږ وایو د وارثانو ته ما شهید دا چې مونږ نه حاضر شي مالک علی زید علاقت د حال درته وینا صادقون او یقین من خامخا رښتینیو د شپې په ور شو په د باندې او د پال باندې وجنی خو بده کنه بیا به خلکو ته قسم وکړو چې مونږ د اهل پسې خو نو ورغلی په دې کې هم رښتینی چې موږ په هغه واقع دی صالح علیہ السلام پسې ورغلیو ومکروا مکرن دیو چلو کو یو چل ومکرنا مکرن منګه پټ تدبیر کو مکرن پټ تدبیر وهم لا یشورون دین پویدل فندنو غرا کیف کان عاقبت مکریم کی سرنګ انجام د چل دیو ان دمرناهم چقنا من هلاک لدی لرا وقوم او قوم د اجمعین ټول لرا فتلک بیوتهم ندعی کورن دی خاویتن چرا غرزیدلی دی بما ظلمو په دې وجه چې دی ظلم کړو خاویتن یو مراد را غرزیدلی دی مراد خاویتن خالیتن چې خالی دی بما ظلمو په دې وجه چې دی ظلم کړو ان فی ذلک یقینا په دې واقع کې آیات خامخا نخد عبرت لقوم یعلمون د پاره دا قوم چې پوي وانجین الذین آمنوا ومن خلاص لا کسان چې ایمان راوړل وکانو یتقون او دې چې تقوا کوله ولوط اذ قال قومي واقع لوط علیہ السلام ذکر کوي مختصر تخفیف د فردی رید په ولوط نو منګه لګل لوط علیہ السلام اذ قال لقومي کله چې وی د خپل قوم ته اتاتون الفاحشه اتا سرات کوي بیا ایتوان تم دوسرونو حالج تاسو ګوري او بلتا یو بلتا ګوري ایو مندار وان تم سرونو تاسو خياران وي من خپوي خلک وي څه غلط کار کوي انکم لتاتون الرجال ای یقینا خامقاتا سراتک وی نارینو تا شاوتن پشاوت سرا من دون النساء ما سوا الزنانونا بلنتم قوم تجرون بکی تاسی قومی چه دجال کار کوئی وما کان جواب قومی پس نو جواب د قوم دد الا ان قالوا مرد خبر چویل اخرجوا باسی آل لوط من قريتكم خاندان لوط علیہ السلام د خپل کلینا انه مناسیه تطهرون یقینا دیو څخه خلق دې ځان پاک کوي پانجینا مخلاص کدلرا والو دهل الا امراته مگر خزر د قدرنا مقرکړه غلرا من الغابرین پات کې دن ګر پاس اپ کې وامطرنا علی مطرن مگر اورو پدی باندې مطرن ناشنا باران فسا مطر المنذرین ډیر بدو باران ډیر ورکلی شو قل الحمد لله والسلام علی عباد الذین اصطفى دین رسوس دلائل به ذکر کیا دلائل عقلی اعترافی قل الحمد لله و نبی چټول صفاتونه کمال خاص صلی الله علیه وسلم او سلام دی د الله تر طرف نو سلام من الله سلام دی د الله تر طرف نه علی عباده الذین اصطفى او بندگانو دا غبانی الذین کسان اصطفى چې ورګړي دي الله خیر ای الله غره دي اما یشرکون کا سوچ دی شرکان کې د الله سره